پوښتنه ده وایي زه په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځینې مسلمانان دي سنت لمونځ او نفل سره یو رقم بولي. دغه خلک چې دي پیغمبر علیه السلام شفاعت نه به محرومي. په سفر کې سنت لمونځ کول افضل دي، لیکن سفر کې تخفیف راغلی دی. بله ګوره سفر کې روژه معاف ده، نه سفر کې سنت په نفلو باندې بدلیږي. بله وایي یو دعا راته وښیي چې ذهن مې خلاص شي او قرآن کریم مې زده شي. د ده لپاره دوه اجره دي، یو د تلاوت اجر، بل د دې خطا کېدو اجر. پلار مې داسې دی چې کله پیسې وي نو خوشحاله او کله چې روپۍ نه بیا خفه او موږ ته کنځل هم کوي. د هغوی احترام کوه، که ته هغې سپینګیره شوي او اصحابو دې کار پرېښود بیا به تا هم داسې غوسه درځي. بله پوښتنه د شیخ صاحب داسې دعا راته وښیي چې الله جل جلاله په مال او پیسو کې راته برکت واچوي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کور کې مو تل جنګ وي، ما او خاوند مې په وړه خبره هم جنګ کوو او خاوند مې هر څه چې راته وایي را باندې بد لګي. هر کله جناب سیرت صاحب چې موږ او ستاسې د کور نه وتل، کور ته داخلېدل دا د رسول الله په طریقه شي، بیا دا مشکلات نه پیښیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ستاسو د پوښتنو وخت را رسېدلی دی او خوشبختانه موږ سره په خپرونه کې ستاسو د پوښتنو د ځوابونو لپاره قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو نن هم دومره پوښتنې را سره دي او که د چا پوښتنې پاتې وي تشویش مه کوئ، انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به ځواب شي. شیخ صاحب محترم ښه راغلاست، ستړي مه شئ، الله په خیر راوله. جناب صاحب سیرت صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو کارکوونکو ته زموږ او ستاسو د دې پروګرام لیدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب یو ځل بیا هم مننه سره د مریضۍ، بیا هم قدرمن لیدونکو ته په خدمت کې یاست او موږ سره په خپرونه کې اوسئ. ډېره مننه، الله صحت الله مو خوشحاله کړي. پوښتنه پیلوو شیخ صاحب. پوښتنه ده وایي زه په امریکا کې ژوند کوم، دلته ځینې مسلمانان دي سنت لمونځ او نفل سره یو رقم بولي. وایي چې د سنت لمونځ نفل دی، که دې وکړه ښه او که دې ونه کړه مشکل نه لري. مهرباني وکړئ په دې باره کې مفصل معلومات راکړئ. جناب سیرت صاحب یو نفل دی یو سنت دی. نفل او سنت سره فرق لري. بله صاحب. بې سنت په دوه قسمه دي، یو سنت موکد دی او سنت زواید دی. بله. هر هغه مونځ چې په غیر د فرض نه وي هغې ته ویل کېږي نفل، یعنې زیاتي. بله. خو لیکن نفلو کې وی فرق دی. وی جودانه قدر او لال پکې پیدا کړي. نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی، لاله مې یو تیږه ده، لیکن نورو تیږو باندې اهمیت لري، قدر لري. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم علما فرمای وی چې بشر دی لیکن لیس کالبشر. بشر خو دی ځکه د حضرت عبدالله صاحب د بیامینی رضی الله تعالی عنہ مبارک زوی دی که نه؟ بله صاحب. یعنی د بشر نه پیدا دی، خوراک کوي، اسکاک کوي، خوب کوي، وده کېږي، ځي. دا د بشر تقاضا ده، لیکن لیس کالبشر. بشان د نورو بشر غوندې بشر نه دی. بله. الیاقوت حجر لیکن لیس کالحجر. یاقوت تیږه ده، لیکن نور تیږه غوندې تیږه نه ده که نه، هغه قیمتي تیږه ده. تیږې جهان پرې ډک دی. زموږ اساس د افغانستان چې دی دې کې یاقوت دی، لاجورد دی، زمرد دی که نه، حقیق دی، قسمه قسم غمي پکې دي، هغه هم تیږې دي. لیکن تیږې تر تیږې فرق دی، نفلو تر نفلو فرق دی. نو سنت چې دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چا 12 رکعاته سنت وکړه. څو رکعاته؟ 12 رکعاته سنت چا وکړه دې له سنت موکد ویل کېږي. لکه 2 رکعاته د سهار د لمانځه نه مخکې، 4 رکعاته د ماسپښین د لمانځه نه مخکې، 2 رکعاته د ماسپښین د لمانځه نه شاته که نه، دارنګې 2 رکعاته د ماښام د لمانځه سره. متوجي؟ او دارنګې بیا 2 رکعاته د ماخوستن لمانځه سره، ټول څو راځي؟ 12 رکعاته راځي. چا چې دا 12 رکعاته مونځ وکړ شو عروض کې بنى الله له بیتا فی الجنه. خداوند متعال د دې 12 رکعاتو په عوض کې جنت کې انسان ته کور جوړوي که نه. دغه فضیلت چې په دې سنتو کې راغلی دی هغه سنت موکد ورته وایي، په نورو سنتو کې بیان دی راغلی. ثواب الله ورکوي. لکه مثلا صلات اوابین چا وکړه، اوابین د ماښام لمانځه په 6 رکعته مونځ ویل کېږي.
الله پاک د 12 کالو د عبادت ثواب ورته لیکي. صلات اشراق چا وکړه، اشراق مونځ چې دی پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمیل وایي تاسو کې داسې څوک شته دی، داسې څوک لرئ چې د غوڼ د بدن مجري الله ته پوره کړي؟ د سترګو، د غوږونو، یو غوږ څومره قیمت لري، یو سترګه څومره قیمت لري، یو لاس څومره قیمت لري، یو ګوته څومره قیمت لري، که نه د یو ګرده څومره قیمت لري. لیکن دا د اشراق مونځ چې څوک وکړي د مونځ سهار مونځو کې عمل ترځای په ځای ناست دي د الله ذکر کوي چې لمر راوخیږي او یو نیزه راپورته شي او بیا د اشراق 2 رکعته مونځ وکړي. خداوند متعال دومره ثواب نبي علیه السلام صحابه ته ورکوي لکه دا د غوڼ او بدن مجري چې الله له پوره کړي، دا د غوڼ بدن مجري چې الله له پوره کړي. نو اوس صلات تسبیح نفل دي بیا که نه، لیکن نفل تر نفل فرق لري. دغه خلک چې دي پیغمبر علیه السلام شفاعت نه به محرومي. دا څوک چې دا سنت نه کوي که نه فرض کوي دا د پیغمبر د شفاعت نه محروم خلک دي. ځکه د سنت تعریف دا دی، سنت همدې ته ویل کېږي ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم ما ترکه مرتن او مرتين. هغه چې پیغمبر د خدای پیغمبرواله کړی په عمر کې یو کارت یا 2 کارت پرېښي، د پیغمبر سنت څنګه نه کوي؟ ته د پیغمبر امتی څنګه شوي چې د پیغمبر سنت نه کوي؟ دا فرض تعالی چا ښودلی؟ دا فرض تعالی ښودلی دا چا محمد رسول الله ښودلی؟ دا رب تعالی چا ښودلی؟ رب درته محمد رسول الله ښودلی، د رب وحدانیت درته محمد رسول الله ښودلی. د بعضې خلک څه کوي دا ټک وهي نو سنت نه کوي، نو دا خلک به پیغمبر علیه السلام ته ملامت د قیامت په ورځ باندې. بله پوښتنه راخلو، یو پوښتنه لرم. زما عمر تقریبا 48 کاله دی، 3 ماشومان هم، خو بیا هم ټولې ښځې راته وایي چې سترګې دې ډېرې ښایسته دي. آرایش کول هیڅ عادت مې نه دی، سپینې سترګې ګرځم، مخ یې همیشه پټوم، تنها 2 سترګې مې ښکاري، خو خاوند مې غواړي چې زه باید تل سترګې تورې کړم، خو زه یې په دې علتونو نه توروم. دا چې زه ټول ماشومان مکتب ته وړم راوړم، مازدیګر یې مدرسې ته، ماښام یې بېرته راولم، کور مې په 14 منزل کې دی. وی دلته خو خلک په لیف کې ښکته پورته ځي شیخ صاحب. نو زه وایم چې ښځو ته ښه ښکارم، سړی به هم راته ګوري. د دې لپاره چې جلب توجه نه شم سترګې نه توروم. بل علت دا دی دومره شوق هم نه لرم، خو خلک راته وایي چې ته ګناهګاره کېږي، میړه لپاره دې آرایش کوه. او خاوند مې بیرون تلو کې هم راته وایي چې سترګې دې تورې که. آیا په دې کار کې زما غاړه بنده ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ښځه د اجازې د خاوند نه بغیر نفلي روژه نشي نیوی. روژه څومره ښه کار دی، ښځه یې نشي نیوی، نفلي مونځ نشي کولی. ولې نشي کوی؟ ځکه چې کله کیدای شي د خاوند ضرورت پیدا شي د ورځې او دا به روژه که نه دا به په نفل ولاړې او خاوند ورته ضرورت پیدا شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرته ښځه په تنور باندې ډوډۍ پخوي په تنور باندې او خاوند هغه کې چې راشه او را نه شي، لعنت د الله په دې ښځه باندې ورېږي. نو دا ښځه چې ده جناب سیرت صاحب، دا ښځه چې دا سترګې دې تورې د خاوند په خوښه باندې او که نه بل وخت یې نه تورې، آرایش خاص وخت خو معلومي که نه د خاوند راتګ وخت معلومي، د هغې سره د ناستې او د خوشحالۍ وخت معلومي، هماغه وخت کې دې تورئ، نور وخت کې دې بیا نه تورئ. بله پوښتنه شیخ صاحب، په سفر کې لمونځ کول، په سفر کې سنت لمونځ کول افضل دي که ولې؟ بعضې خلک وایي نفل ګرځي که وی کې که وی نه کې مشکل نه لري، او بعضې خلک خپل شخصي موټر هم ورسره بیا هم سنت نه کوي، وایي دا نفل دی، او همدارنګه ډېر دغې نه کوي. او سفر چې دی په سفر کې سفر حالت جدا دی د حضر د حالت نه. د سفر حالت جناب سیرت صاحب هغه د حضر د حالت نه جدا دی، هلته رخصت دی، هلته ګوره فرض مونځ په 2 رکعته باندې بدلېږي. نو که تا سنت وکړه نفل ګرځې، که ودې نه کړه ګناهګارېږې نه، ځکه چې تا سره هلته مشکلات مې موټر هم در سره شته دی، لیکن سفر کې تخفیف راغلی دی. ګوره سفر کې روژه معاف ده که نه، د سفر کې سنت په نفلو باندې بدلېږي. بله پوښتنه شیخ صاحب، زما میرمن درود شریف وایي او ډېرې وایي، وی که د دې په اړه اجازه هم غواړي، او که اجازه ورته ورکړي او درود وی دا وایي چې اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم الله صلاة دائما. دا درود وایي د شپې 100 واره وایي، او چې کله بیده شي بیا کینی بیا هم دغه درود وایي. وی د دې په اړه که شیخ صاحب اجازه مونږ ته راکړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد
عدد ما فی علم الله صلاة دائمة بدوام ملک الله. په دې درود کې ورته اجازه ده. نو دا درود خو ډېر فضیلت والا درود دی که نه. یو ځل چې ویې لکه شپږ لکه واره چې درود پر رسول الله وي او موږ ته پکې دعا کوي. بله پوښتنه د شیخ صاحب، زما مور سواد نه لري او عمر هم ډېر دی او د قرآن کریم د زده کړې سره ډېر شوق لري. مدرسه کې سبق وایي خو شاتني درسونه ځینې هېرېږي. وایي یو دعا راته وښیي چې ذهن مې خلاص شي او قرآن کریم مې زده شي. دا کله چې اعصاب بنا بېسیره شي انسان زوړ شي، اعصاب ضعیفه شي، کمزوري شي. پیغمبر علیه السلام د دې خلکو په حق باندې فرمایي چې هر هغه څوک چې قرآن شریف ولي که نه قرآن شریف وایي او هغه کې بند کېږي، لکه داسې نه شي بیا شروع شي بیا شروع شي که نه، نو د لپاره دوه اجره دي. یو د تلاوت اجر، بل د دې خطا کېدو اجر. او که څوک یو وارې څوک بیخي صحیح وي خو هغې دپاره یو اجر دی، هماغه تلاوت اجر دی. نو دغه بیبي چې ده دا دې کوشش کوي تلاوت دې نه پرېږدي، که په دې حالت کې سړی مړ شي شهید مړ کېږي طلب د علم کې. بله پوښتنه شیخ صاحب، او بل وایي چې تاسو برنامه کې دعاګانې ښایي د مشکلاتو لپاره یا د اولادونو د نافرمانۍ لپاره وایي. زموږ کورو کې هم داسې ډېر مشکلاتونه شته، نو تاسو ټولو مسلمانانو ته د دې دعاګانو اجازه ورکوئ تر څو ټولو ته فایده وشي. ګوره وایي تا نگیره ابر کی خندت چمن، تا نگیره طفل کی جوشد لبن. ته د خپل ځان غم کوه. مسلمانان ټول خدای خوشحاله لري. دا مسلمانان چې خلک ځي او دلته موږ نه پوښتنه کوي خو د هغه دې پوښتنه وکړي. ته چې پوښتنه کوې ته چې اجازه غواړې هغه دې اجازه وغواړي. متوجه اجازه تعالی اجازه ده چې پوښتنه دې کړې ده. نور مسلمانان چې هر شي خپل پروګرام لري، خپل کار لري، خپل شاګرد او استاد لري. ذکر کول وخت لري چې بې نه لري. او ته اوس به تعالی ذکر اجازه کوم ته به مړه داسې شی ما را په سور خلکو باندې خړې ورته پمه نه خټ. دا مینه غواړي، محبت غواړي. موږ ته مشایخ خدا ویلي که چا تاسو نه اجازه وغوښته هغې له اجازه کوئ. پوه نه شئ؟ عام اجازې خلکو ته مه کوئ. بیا خلکو باندې خلک وایي نه اوس تاسو په عذابېږئ. متوجه؟ او خلکو سره مینه نه محبت نه. موږ مرشد محترم موږ ته ویل اگر طالب صادق پیدا شود بیعتشان کن. که چېرته طالب صادق پیدا شوی راغی تا له کېناسته چې ما ته دې کې اجازه وکړه. یو سړی راشي استاد ته کښېني درس کتاب کښېږدي بیا ورسره استاد درس وایي. ټولو خلکو ته خو نه وایي. ټولو خلکو غم مه کوه، د ځان غم کوه. تا له اجازه ده نورو خلکو نه ته خلاص یې. بله پوښتنه د شیخ صاحب، وی اول خو زما سلام په شیخ صاحب باندې وکړئ او دغه د سلام مدودی شیخ صاحب تاسو ته وعلیکم السلام. او بل وایي چې ورته ووایي چې ما او زما فامیل ته د قصیده برده اجازت راکړئ. بالکل ورته اجازه قصیده برده خو د نبي اسلام صفت دی، ښایسته قصیده ده. امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دم جرا من مقلة بدمی. او دا محمد بصیري صاحب په سکندریه کې ښار کې مصر کې تېر شوی او دا غونډه قصیده په تجارت تللم. غونډه قصیده په تجارت کې لیکلې ده. بهترین شخصیت تېر شوی. بله پوښتنه شیخ صاحب، قاري صاحب تاسو چې د سورت یاسین او سوره ملک او د جمعې په شپه 2 رکعاته نفل وکړئ، په نفل یو رکعت کې سوره یاسین او په بل رکعت کې سوره ملک، و دا زما نه دي زده. دا وایي چې یو بل عمل داسې شته چې د جمعې په شپه وکړم چې دومره ثواب ولري. دا هر شی ځان ته خپل ثواب لري جناب سیرت صاحب. بل عمل چې دی چې د قرآن شریف غوندې ثواب چې دی د سورت یاسین غوندې ثواب بل سورت داسې نه لري. او نه د سورت ملک غوندې خاصیت بل سورت لري. هر خاصیت الله پاک هر شي له خپل خاصیت ورکړی او هر شي د الله پاک خپل هر صورت خپل فضیلت ورکړی. هغه فضیلت چې هغه صورتونه لري هغه نور نه لري. البته ته کولی شي قرآن شریف کې وي، البته ته کولی شي اوس خصوصیت دی دغه ټول اوتي تلیفون کې موبایل هغې نه یې واورئ. داسې مشکل نه د هغې خنپلو کې مه وایه، هغې نه یې واوره. فضیلت شته، فضیلت نفل وکړه بیا دا صورتونه هغې نه واوره. او نو نیت خبره هم ده. نیت وایي انما الاعمال بالنیت. بله پوښتنه شیخ صاحب، پلار مې داسې دی چې کله پیسې وي نو خوشحاله او کله چې روپۍ نه بیا خفه او موږ ته کنځل هم کوي. شکر امید زموږ دا دی چې موږ خو صبر لرو خو کله کله کفر ته هم ووځي. پلار مې مور سره مې جنګ کوي، خپلولي هم نه پالي، میلمه هم نه خوښوي. وی موږ بیا څه وکړو؟ تاسو به صبر کوئ. والد صاحب تاسو د والد پلار احترام کوئ. هر کله چې مسلمان یو خبره د کفر وکړي هغې له به کافر نه وي، خبرې ته به غلطه وي. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده
که یو سړي کې 99% کفر وي څومره 99 او 1% پکې اسلام هغې ته مسلمان وي یو که چا د کفر خبره ترې ووتل داسې به نه وي چې دا سړی کافر شو د کفر خبره وکړه خبره یې غلطه وکړه یا به هغې ته عمل صحیحه لټې نو ته د خپل پلار او د خپل مور عزت کوه قدر دې کوه د هغوی احترام کوه که ته د هغې سپین ږیره شوي او صاحب دې کار پرېښود بیا به تا هم داسې غوسه درځي لکه ورته خو صاحب دې جوړ دي ته خو نورمال دي که نه هغې احترام کوئ قدر یې کوئ بله پوښتنه ده بیا زه 22 کلن یم او په سویډن کې په اروپا کې ژوند کوم الحمدلله زه د یو متدینې او د دین پابند کورنۍ څخه یم خو په ژوند کې مې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم څه باید وکړم شیخ صاحب نو ژوند کې خو ستونزی وی در این دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد هر څوک ستونزې لري وی په ځنګل کې هر څوک ډارېږي خو بعضې څوک حال وایي او بعضې نه وایي تیاره کې هر څوک هېرېږي چې ووځي که نه لیکن دا د مشکلاتو د حل لپاره چې مشکل خدای پاک حل کړي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د نبی صلی الله علیه وسلم دعا دی وایي ختم دی کوي 100 کرتی درود شریف پر رسول الله مبارک وایي 100 کرتی بیا دې 500 کرتی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایي او ورپسې بیا دې درود شریف 100 کرتی وایي دا ختم دی او دا د خواجه معصوم صاحب مبارک وظیفه ده دا دې وایي انشاءالله سیرت صاحب مبارکه غمونه نه به ټول مشکلات به خدای حل کړي خو قضا کوي دي نه روزانه دې همیشه وایي که نه نه دې قضا کوي دې ورور ته وایم دې ډېره تفصیلي پوښتنه طلاق په اړه رالیږلې ده بیخي ډېره تفصیلي 3 ورقې نیولې نو دوی ته دا وایم چې ښه به دا وي چې دغه موضوع که دوی رابطه وکړي زه به ستاسو د قدرمنو شیخ صاحبانو نمبر ورولېږم او تاسو سره دې بیا په ټلیفون شریکه کړي ځکه چې ورور ونه وایي چې زما پوښتنه پاتې شوه پوښتنه مون سره شته خو ډېره اوږده ده او مناسب دا ده چې له قدرمنو شیوخو سره په شخصي ټلیفون باندې شریکه کړي راځو بلې پوښتنې ته شیخ صاحب پوښتنه ده وی حسبي ربي مربي ذکر ختم یا وظیفه وی دا څه ډول ده او دا ذکر څومره فضیلت لري او همدارنګه له شیخ صاحب څخه د اجازت غوښتنه لرو دا حسبي ربي مربي دا بجلیګر مولانا صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به دا وظیفه کوله هغې وایي چې ما سره څوک دښمني راواخلي دا 500 تسبیح مې ساتلي دي همدې دپاره چې دا څوک رانه سره ورانه کړي بیا دا وظیفه کومه چې حسبي ربي مربي د ما ته یو خپل استاد اجازه کړې دا اجازه کې خبرې دي ګوره ویل یو پلانکي او شیخ یې ښودلی چې هغې ته اجازه کړې وه نو بجلیګر موسی خو زموږ استاد او زموږ مشر و قدرمن انسان و یو عالم او پښتون عالم و ډېر حقاني و او حقاني سړی و الله پاک د هغې درجې بلندې کړي نو دې ورور ته مې اجازه ده نو یو 500 کار چې مشکل دلته پیدا کېده بجلیګر موسی 500 کار ما ویل د 500 کار دی وایي او بیا د الله له سوال کوي حسبي ربي کافي دی رب د ماته مربي چې زما تربیت کوونکی دی حسبي ربي مربي څومره ښایسته الفاظ دي دغه الفاظ چې دي ښایسته الفاظ دي دا بعضې دعاګانې چې دي الهامي دعاګانې الهامي دا معنی چې قرآن و سنت کې نه وي الفاظ د قرآن سنت کې نه وي لیکن د هغې معنی په قرآن سنت کې شته دی د الله نه غوښتنه ښایسته طریقه لکه حسبنا الله ونعم الوکیل شو یا حسبي الله ونعم الوکیل شو که نه ښه دعا ده او دا الهامي دعاګانې نو دا اجازه په دې کې ضروري اجازه درته شته دی اجازه ووایه او مسلمان ته بې ځایه خیر هم کوه او د هدایت سوالونه کوه بله پوښتنه شیخ صاحب ما ته د وظیفې لپاره باید اجازه واخیستل شي په ځانګړي ډول د استغفار درود شریف د حضرت یوسف علیه السلام او نورو ختمونو لپاره وایي که مهرباني وکړئ موږ ته اجازه راکړئ چې له خپلې ټولې کورنۍ سره دا ختمونه وکړو بلکل ته اجازه ده تاسو ته اجازه ده موږ هم پکې دعا کوو ما سیرت صاحب دعا نه مه هېروئ بله پوښتنې ته ورځو شیخ صاحب دا وایي چې زما د لور د خاوند په اسنادو کې ستونزه ده هغه غواړي چې خپل خاوند راوغواړي غواړم د دې ستونزې د حل لپاره وظیفه وکړم وایي که تاسو کولی شئ مهرباني وکړئ ما ته د دې لپاره یو مناسبه وظیفه راوښایئ همدارنګه آیا زه کولی شم د خپلې لور دپاره دا وظیفه خپله ترسره کړم که لازمه ده چې هغه یې پخپله ترسره کړي زه له تاسو څخه یوه بله هیله هم لرم که مهرباني وکړئ زما د لور لپاره یو ځانګړې دعا وکړئ چې الله تعالی یې خاوند ورته راولي مهرباني به مې وي او الله دې اجر درکړي دا ختم د ماستر مانځه پسې کوي قضا کوي دي نه لور دې هم کوي دا دې هم کوي دواړه دې کوي بله صاحب چې خبرې غبرګې شي یو ځای کې چې یو نښه ولاړې داسې درزونه کې اخر به ولګېږي که نه ماستر مونځ چې وکړي 100 پر درود شریف وایي 100 کرتې درود شریف هر درود چې یادي
بحسبي الله ونعم الوکیل حسبي الله ونعم الوکیل 500 پیری پسې 20 پیری بیا درود شریف وایي دا مجربه دوا ده. او هغه تقریبا 40 کاله مخکې پاکستان کې زموږ خپلوان ماته راشي داسې خارج ته ځم کار مې نه برابرېږي دا ورته ما وکړه خدای پاک خارج ته بوتله دا د مشکلات ورکوونکی خو رب العالمین دی. همداسې ده. بل پوښتنې ته راځو شیخ صاحب وایي چې د وظیفې لپاره باید اجازه واخیستل شي په ځانګړي ډول د استغفار درود شریف حضرت یونس علیه السلام او نور ختمونو لپاره وایي که مهرباني وکړئ موږ ته هم اجازه راکړئ له خپلې ټولې کورنۍ سره دا ختمونه ترسره کړو. نو پوښتنه د همدوی وه شیخ صاحب خو دلته موږ سره تکراري راغلې ده او تاسو ورته اجازه ورکړه. بلې پوښتنې ته راځو ما په یو شرکت کې کار کاوه خو معاش یې راته د نورو کارکوونکو په پرتله کم راکاوه په داسې حال کې چې زموږ کار د نورو کارکوونکو په پرتله زیات و حتی خپل لګښتونه مو هم نشوی پوره کولی. د کار د زیاتوالي له امله مې اضافه کاري هم په ساعتونو کوله خو شرکت یې حق الزحمه نه راکوله. دا اضافه کاري مو هم د پیرودونکو د ستونزو د حل لپاره ترسره کوله. له همدې امله ما د شرکت محصولات له ټاکل شوي څخه په لوړه بیه پلورل تر څو خپل ژوند او روزګار پر مخ ویسم. اوس پوښتنه مې دا ده چې آیا په دې کار مې غاړه بنده ده که نه او که غاړه مې بنده وي څه باید وکړم ځکه هغه کسان یو یا دوه کسان نه دي چې پیدا یې کړم او بخښنه ترې وغواړم یا یې حق ادا کړم. ما یو کار دا کړی چې هر ډول د ثواب کار کوم نو هغه کسان مې مخې ته راځي او دعا کوم چې ټول دې په دې ثواب کې را سره شریک وي. وی آیا دا کار کافي دی که نه باید کوم بل خاص عمل ترسره کړم؟ جناب سره صاحب ګټه کې چې دی ګټه مثلا اوس ما قلم واغسته په 2 روپۍ زه خرڅوم په 4 روپۍ ته خرڅې په 4 روپۍ ګټه کې مشکل نشته دی دې کې څه دا ګناهګاري خو دا د شیخ صاحب د شرکت نه مال نه دی اخیستی دا په شرکت کې وظیفه لري. مثال شرکت ورته ویلي چې تا قلم په 1 روپۍ دی هغه شی په 10 روپۍ دی هغه په 15 روپۍ دی دی ویل چې هغه لږه راکوله خو ما دا قلم چې په 1 روپۍ په 2 روپۍ خرڅ کړی مشکل دی کې نشته خو ګټه ده. دا یو قسم کمیشن کې راځي لکه سړی چې کمیشن کوي دا کمیشن کې هم راځي دا ګټه کې مشکل نه وي او بل دا که ډېر ساده هغې نه اجازه دی ولې خپل خاوند چې کوم شرکت والا و که نه ما داسې کار کړی دی مشکل حل هغه نه دی اجازه واخلي هغې نه نور دا ګناهګاري نه خلک چې د بای او مشتاق بای چې د بای او د مشتري منځ کې عقد دی هغه په 2 روپۍ کېږي که په 10 روپۍ کېږي یو شی زه غوا د مثلا ما غوا د هغه ارزي په 1.5 روپۍ باندې یا په 10,000 باندې زه خرڅوم په 50,000 باندې یا تا سره زه مزدور یم یو شی ته ما ته راکړې چې دا په 2,000 خرڅ کړه زه په 3,000 خرڅ کوم دې کې څه مشکل نشته. بله پوښتنه شیخ صاحب آیا د حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی که نه که ژوندی وي یو وظیفه به یې راته وښیي چې ویې ګورم ملاقات ته ورته زړه شوی. د خضر علیه السلام مبارک د ژوند باره کې علما په 2 ډوله دي. بعض علما وایي چې حیات دی بعض علما وایي چې وفات دی. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندي رحمه الله هغه مبارک فرمایي وایي مجدد صاحب روحانیت ته متوجه شوم هغه روحانیت ته حاضر شو وایي ما ورته چې وفات که ژوند که حیات دی زه وفات یم ما تاسو چې د خلکو سره چې مخ کېږي دا زما روحانیت دی روح مې دی جسد مې نه دی ځکه پیغمبر د خدای حدیث کې فرمایي چې ما د امت 100 کلن نه پاتې کېږي وروسته وفات کېږي که نه ډېر کم خلک یې داسې نو حضر علیه السلام وایي دا وایي وفات دی د هغه د روحانیت خلکو سره مخامخ کېږي او استادانو موږ له دغه دعا ښودلې وه بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا رحمان یا رحیم او حضر رسم کې سره مخ هم شي ته نشي پېژندی ځکه هغه یو انسان په شکل سره مخ کېږي د هغې روحانیت جسمانیت نه روحي لیکن هغه به ته نشي لیدی نو دعا کوه چې خدای درنه راضي شي او دا مهمه ده. بله پوښتنه شیخ صاحب یو درود چې ابراهیمي ډېر ثواب لري که دا درود چې اللهم صل علی محمد کما صلیت وسلمت عدد ورپسې ټول دا درود نو درود ابراهیمي چې دی دا که څوک چې نور درودونه ورته یاد نه وي ابراهیمي درود خو هر چاته یاد دی او بهترین درود ځکه دی چې په مانځه کې موږ او تاسو ویو همدا وایه ډېر سودا مه کوه. بله پوښتنه شیخ صاحب زما یو ملګری دی هغه چې هر وخت اودس وکړي د لمانځه لپاره نو ډېر زر هوا ورڅخه خارجېږي اودس یې ماتېږي په لمانځه کې هم ورنه باد خارجېږي خو هغه وایي چې زه ځان کلک نیسم تر څو خارج نشي د یو وخت لمانځه لپاره چې اودس وکړي هغه بل وخت ته نشي ساتلی که هر څومره وغواړي آیا په دې باندې د هغه اودس ماتېږي آیا هغه په همدې اودس د بل وخت لمونځ کولی شي که نه؟ نه جناب دا صاحب د عذر دی یو خو دا دی چې بد ټینګی نه
ځکه چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې منځ کول په هغه حالت کې مکروه تحریمي دي چې انسان ودافع الاخبثین چې هغه اخبثین خالی درال ورغلی بیت یې کلکوي ځان یې کلک کړی یا غټ او دسمات یې ورغلی ځان کلکوي دا دې نه کوي دا صاحب د عذر دی دی لا دا بواسیر بادي لري متوجي او دی لا انفلات الريح وي نو دا دی هر منظر پر بیل بیل داس کوي محبت روانه وي هنا یک وسه سلسله بول همیشه تشمته استاس کې تنزي هغه دی پام دغه وخت کې خپل منځ کوي د بل وخت منظر پر بل او داس بکوي نو دا مسله ده بل پښتنه شیخ صاحب وایي چې زه په بلجیم کې ژوند او کار کوم زه نه میرمن لرم او نه اولادونه له همدې امله هره میاشت ډېر مالیات ورکوم زه شاوخوا 1400 یورو په میاشت کې ترلاسه کوم او دا زما لپاره ډېر لږ دي زه باید د کور کرایه بیلونه او د ژوند نور لګښتونه ورکړم زه غواړم خپله سوداګري پیل کړم خو سرمایه نه لرم آیا زه کولی شم له بانک څخه د خپلې سوداګرۍ پیل لپاره پور واخلم که هو نو په کوم شرایطو باید دا خو یو اسلامي بانکداري ده جناب اشتراک صاحب یو پور چې اصل کېږي په هغه کې د بعض بانکونه سود باندې او اروپا د هلته حتما سود دی نو ته چې دی همدا لږ شی دله کافي دی هي الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل وایي دنیا کمه ده کمه نه ده عاشقان د دنیا ذلیل د ذلیلان نه دي نو چې دنیا کې دغه ذلت قبول کا خو د آخرت ذلت نه ځان خلاص کا چې د شنه سود درنه ونه شي او بیا په آخرت کې د الله جنګ در سره کوي د الله جنګ نه ځان ساته یو کس د زړه نه نفرت په کومه دعا سره له منځه وړلی شو او نفرت په محبت باندې بدل کړو او د الله نه هدایت ورته وغواړو دې لپاره به داسې کومه دعا ده او اجازه یې هم غواړم شیخ صاحب دا دعا دی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم یا حنان یا حلیم هغه کس چې نفرت د سر لري نو هغه د سترګو کې نه شي سترګې پټې کې 11 پیرې د درود شریف وایي بیا د یا حنان یا حلیم 313 پیرې وایي بیا د 11 پیرې بیا درود شریف وایي نو دغه سړی به نفرت بیا ورسره نه کوي مینه ورسره به کوي محبت البته د خپل وخت لري خپل وخت چې کله محبت پیدا شي بیا کوونه هم خیر دی بله پوښتنه شیخ صاحب که یو مسلمان د یوې عیسوي سره واده وکړي جواز شته چې مشرکه نه او د عیسی اسلام دین کولی خو شرک نه کوي او زمونږ د پیغمبر توهین نه کوي هغې سره واده کولی شي بله پوښتنه شیخ صاحب بدبختانه چې یو تعداد افغان هلکان او افغان نجونې بې سرنوشته او بدون د کورنۍ دلته ژوند کوي وایي په داسې سرنوشت تخته شوي دي چې الله دې خپل فضل و رحم وکړي څه باید وشي دوی سره هغوی د خپل کار کوي او همدې لپاره تللي نو همدې لپاره ځي پوه نه شي عیش وکړي فحش وکړي هغوی خپل کار دی هغوی خو ټول انسان وما علیک الا عام افغانان مسلمانان یې په څه مکلف دي څه باید ورسره وکړي افغانان مسلمانان خو تبلیغ باندې مکلف دي ځکه هلته چې کورونه دي زور خو نه شي کولی هغې سره هغه ته دا کار ناروا دی دا ناروا دی دا روا دی د خدای پیغمبر په څه مکلف په تبلیغ باندې مکلف چې ښه ورته وښیه دغه نیکه لار ده فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للکافرین نارا دغه نیک کار دی دغه کوه دغه کار مه کوه دا ته شرمېږي افغانستان هم شرمې جهان هم شرمې ځان هم شرمې دا کار مه کوه که کوي هغه دغه خپله ګناه ده بلې پوښتنې ته راځو شیخ صاحب وایي زه یو 2 میاشتې مخکې کار ته ولاړم چې کار مې شروع کړ نو سمدستي مې په ملا کې بریښ راغی مطلب لا خوږه شو ما خپلې د کار مشرې ته ویل چې هغه زما راپور د کمپنۍ ته ولېږه او زما د ملا درد بیخي ډېر شو ولاړم ډاکټر ته او ډاکټر د 2 میاشتو په مخه له کاره منې کړم خو دلته په امریکا کې یو قانون دی چې په کار کې زخمی شي یا هسې خوږ شي نو هغه څوک باید معاش درکړي تر څو چې ښه کېږي البته په ځینو غټو کمپنیو کې وایي دا قانون شته دی وایي ما ته 2 میاشتې د کار لخوا دوی معاش راکړ نور راته ټلیفون وکړه چې بس نور معاش نه درکوو او د وکیلانو نمبرونه یې راولږ ویلې چې اوس ته حق لرې که کمپنۍ ته وکیل نیسي چې له کمپنۍ د خپلې ملا د ټپي کېدلو تاوان واخلي موږ معاش بندوو اوس زما سوال دا دی چې آیا که زه وکیل ونیسم او له کمپنۍ سره جنجال وکم جریمه یې کم نو دا به ګناه وي آیا د جرمي پیسې به ما ته حرام وي که حلال وي جریمه خو شریعت کې نشته جناب شریعت صاحب لیکن دا خو که تاجره نه که نه چې ته ته معاش نه ورکوې مسافر دی په تکلیف کې دی که نه نو که جریمه شي نو جریمه خو په هغې ځای کې دا وکالت چې دی متوجي دا هم د هغوی خپل رواج وي که نه
قانوني او وی موسی بدین خود او عیسی بدین خود هلته ستاسو خپل کار دی بله که جریمه کې هم ستا خوښه ده که نه جریمه کې هم ستا خوښه ده لیکن شریعت کې جریمه نشته. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي زه دلته سعودي کې له کاکا او د کاکا له زوی سره دکان کې کار کوم تنخواه باندې ډېر کلونه تیر شو نه مې شریکوي او نه راته تنخواه زیاتوي داسې دعا راوښیه چې ما څه شریک کړي په کار کې دغه دعا دی وایي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي اني لما انزلت الي من خير فقير دا ختم دی کوي سل کړه د درود مخکې وایي سل کړه د شاته منځ کې د 500 دا د موسی علیه السلام دعا وایي الله پاک به ټول مشکلات ورته حل کړي. بله پوښتنه دی زه فرانسه کې مو په کور کې مې زړه تنګېږي زیات وخت یوازیتوب غوره کوم او ډېر غمجن احساس کوم په کار کې مې هم زړه تنګېږي او زیاتره وخت د ملګرو او د کار په ځای کې د همکارانو تر تاثیر لاندې راځم ځکه چې زه مخکې داسې نه وم او عمر مې 40 کاله دی زه چې څومره فکر کوم ما ته د سحر وجه ښکاري د دې مشکلاتو د حل لار راته وښایي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله دا داسې وظیفه ده چې څوک یې کوي نو سحر جادو منترې کوډې پیران دیوان دا څومره مرضونه چې خدای پاک به ټول ترې ورک کړي خو قضا کوي دي نه هر مانځه پسې یو څلوېښت کاله ترې وایه دا مشکل به دې حل شي. بله پوښتنه د شیخ صاحب داسې دعا راته وښیي چې الله جل جلاله په مال او پیسو کې راته برکت واچوي او د دعا اجازه هم راکوي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا معنی او جامعه دعا ده هر مانځه پسې 11 پیرې شاته وایه. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب دا په دري ده وایي سلام دا وایي چې واده مې کړی پښتو یې راخلم ځکه چې دا دري هم دا هغه هم داسې ګډه وډه لیکلې ده صحیح ویل چې واده مې کړی دی او اولاد هم نشته ډاکټر ته لاړو ویل چې مشکل په خاوند کې دی داسې دعا راته وښایي چې الله یې جوړ کړي. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دا د خاوند ستا خاوند دا ختم کوي سل کړه د درود شریف وایي 100 بار باید درود شریف بخوانه 500 بار بعد از نماز خفتن رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين بخوانه با 100 دفعه بعد درود شریف اما ختم مکمل میشه اما ختم تقریبا 41 شب بخوانه خداوند متعال مشکل شان حل میکنه بخیر. بله پوښتنه شیخ صاحب که څوک بغیر له عذره په موبایل کې تلاوت کوي وی دا څنګه دی؟ هیڅ مشکل نه دی چې تلاوت څه مشکل دی او تلاوت دی تلاوت یې قرآن شریف یا تلیفون. بله پوښتنه شیخ صاحب زه یو ښوونکی یم اکثریت درس موضوع راڅخه اوږدېږي وی کله چې زه تدریس کوم د مثال په ډول موضوع مو عدالت دی زه ورته د اصحابو او د تاریخ نورو خلکو بیلګې وړاندې کوم یعنې کیسه ورته پکې کوم زه په دې خاطر دا کار نه کوم چې وخت دې ضایع شي په دې خاطر چې ښه پوهه شي وی ستاسو له نظره دا کار څنګه دی تدریسي وخت په پام کې ونیسم که دا کار هر وخت وکړمه څه باید وکړم؟ هر هغه څوک چې درس اوږدوي شاګرد ته د شاګرد چې یو خو د یو کیسه شاګرد ته کول پکار په درس کې چې د شاګرد هغه ټول ذهن متوجه راوړي که نه یو ټوکه سره وکړي یو رښتیا واقع سره بیان کړي یو د چې د شاګرد وخت ضایع کول دي جناب سره صاحب بعضې استادان چې دي د شاګردانو وخت ضایع کوي متوجي هغه درس پرېږدي او په درس کې په یو بعض زموږ ملګري دي یو حدیث کې 3 میاشتې تېروي هغه ټول شاګردان لاړ شي ځکه خسته شي بعضې خلک داسې چې شاګرد ته متن حاشا نقطه ولګوي نور پسې ځي نو د هغې استادان شاګردان ډېر دي ځکه شاګردان هغه لیاقت او هغه دماغ اوس نه لري لکه مخکې چې لرله نو په کار دا چې شاګردان ته لنډ درس وي مختصر درس وي د وخت خیال وساتي شاګردان وخت ضایع نه کړي. ډېره مننه. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي موږ ستاسو له پروګرامونو سره ډېره مینه او علاقه لرو تل مو پروګرامونه اورو او په یوټیوب کې هم ګورو وایي ماشاءالله ډېر ګټور خوندور پروګرامونه دي الله تعالی تاسو ته د ستر خدمت په بدل کې اجر عظیم درکړي او توفیق دې الله درکړي چې خپلو پروګرامونو له لارې د اسلامي تعلیماتو په خپرولو د خلکو په پوهولو او پر دین باندې عمل کولو په برخه کې لا ډېر خدمت وکړي ډېره مننه دې کوه الله دې دوی ته اجر وکړي. بله پوښتنه شیخ صاحب زما کور والا سواد نه لري خو د قرآن کریم د زده کړې ډېره زیاته مینه او علاقه لري له څه مودې راهیسې په ډېر عزم او هڅه سره قاعدې زده کړې پیل کړه الحمدلله یو ځل یې قاعده تر پایه رسولې اوس یې بیا بشپړه کړې ده د قرآن کریم زده کړې هڅه یې پیل کړې ده خو د زده کړې پر مهال له ځینو ستونزو سره مخ کېږي څه باید وکړي شیخ صاحب؟ دا زده کړې خو ستونزې زده کړې خوږې ستونزې حتما که نه بله صاحب او چې کله زده کړه کې ستونزه پکې نه خو بیا خو ورته یاده ده نو بیا خو ورته یاده ده که نه
نو چې زده کړه کې ستونزه به د ګالي. ستونزو اجر څومره دی چې دا ستونزو سره څوک مخ د کېږي؟ ستونزو اجر دا دی چې پیغمبر سم دوه اجر خدای پاک ورکوي، بله صاحب. یو د ویلو اجر او بل د ستونزې اجر. پوښتنه دا وې د هغې تر ټولو لوی ارمان دا دی، هم د دې ورور پوښتنه ده د ښځې په اړه، لوی ارمان دا دی چې قرآن کریم په سمه او ښه طریقه زده کړي. نو له شیخ صاحب څخه په ډېر ادب غوښتنه کوو چې هغې ته داسې مشوره، لارښوونه او دعا وکړي چې د قرآن کریم په زده کړه کې ورته اساني پیدا شي او خپل دا لوی ارمان پوره کړي. بله دا چې زه او زما کور والا دواړه له شیخ صاحب څخه د مستندو او صحیح دعاګانو د زده کړې اجازه او لارښوونه غواړو، څو هغه دعاګانې زده کړو او په خپل ژوند کې په دوامداره توګه ولولو. که شیخ صاحب مناسب وګڼي مهرباني دې وکړي چې موږ ته د داسې مستندو دعاګانو په اړه لارښوونه وکړي. همدارنګه موږ دا مهال په پاکستان کې د مهاجرت له امله له ډېرو ستونزو او سختیو سره مخ یو. له شیخ صاحب څخه په ځانګړې توګه د دعا غوښتنه کوو چې الله تعالی زموږ او د ټولو مسلمانانو ستونزې حل کړي، موږ ته اساني، امن او ښه راتلونکی نصیب کړي. بل دا دعا وایي بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله ونعم الوکیل. پیغمبر علیه السلام بارک وایي ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې واچول شو ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، نو الله پې اور ګلې گلزار کړ. چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په احد مبارک کې جهاد په غزوه کې زخمی شو، صحابه کرام زخمیان شو، نو ابو سفیان هغه وخت کې د مشرکانو مشر، نو هغوی چې زموږ اصلي هدف او غرض چې و د نبي صلی الله علیه وسلم پاتې شو. نو بیا دوباره په مدینه منوره د حملې نیت وکړه او یو کس په صحابو ته راغی ویل ان الناس قد جمعوا لكم، خلق دربې جمع شوي فخشوهم، هغونه ویرېږئ. الله وایي فزادتهم ایمانا، هغوی ایمان لا قوي شو. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، موږ ته الله کافي دی او ښه کارساز کار جوړونکی رب العالمین دی. دا دعا چې ویله فانقلبوا بنعمت من الله ورضوان، بیرته وایي الله جل شانه د کفارو په زړه کې هیبت او هیره واچوله، کافران وتښتېده، مسلمانان بیرته خپله پر د الله پر رضامندۍ باندې بیرته خپلو کورونو ته سره د نعمته او سره د خوشحالۍ بیرته کورونو ته واپس شو، مدینې منورې ته راغله او د مشرکانو په ډون کې هیبت ورته لاړه وتښتېده بیرته مکې مکرمې ته. ابو سفیان ته چا وایي چې ګټلی جنګ به بیا دي تخته پوه نه شوې، پکې هیبت ولید. دا دوا دی وایي حسبنا الله ونعم الوکیل، ټول مشکلات حل کوونکی رب العالمین دی او په دې دعا باندې ټول مشکلات حل کېږي. بله پوښتنه دا وه، زه تقریبا 6 میاشتې مخکې شیخ صاحب موټر ووهلم، له هغه څه وخت وروسته مې د غاړې چپ طرف ته رګ بند شو او له هغه یو میاشت وروسته مې د غاړې ښي طرف ته هم رګ بند شو چې ورسره چپ او ښي لاس ډېر کمزوری او کم طاقته شول. ډېری دعایانې مې هم وکړې خو هېڅ فایده یې ونه کړې. شیخ صاحب یو ذکر دعا راته وښیي چې الله شفا راکړي. سورة فاتحه الحمدلله رب العالمین، دا سورة فاتحه چې دا د سهار سنت چې وکړي نو د یو ګیلاس کې د جام کې ځان ته اوبه کېږدي، داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم میل حمد و میم لاس سره تړي، 140 کار چې به سورة فاتحه په دې ترتیب باندې وایي، په دې اوبو به دموي 140 ورځې به دغه کار وکړي، د ټول مرضونه به الله پاک جوړ کړي او دا مجربه نسخه ده. شیخ صاحب بله پوښتنه وی چې سړی څنګه پوهېدلی شي چې زه د الله په نیز ښه سړی یم؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمنون، هر کله چې ته نیک کار وکړي نو ته خوشحاله شي او چې بد کار وکړي ته خفه شي، همدا د ایمان علامه ده، ته پوه شه چې مؤمن یې. بله پوښتنه دا ده شیخ صاحب چې قبر کې انسان ژوندی کېږي او که ژوندی کېږي څومره وخت لپاره؟ نو قبر چې دی ما ته خو ورغلی نه و قبر ته کنه، نه ته ورغلی نه موږ ورغلي وو، خو حدیثو کې څه راځي چې قبر کې انسان ژوندی کېږي دا دله د برزخ زندګي وایي، د برزخ ژوند دا بیا مختلفو طریقو باندې د انبیاو بیل ژوند دی، د شهداو بیل ژوند دی، د صلحاو بیل ژوند دی، د عامو مسلمانانو بیل ژوند دی، د کفارو بیل ژوند دی. متوجي؟ نو مسلمان چې ژوندی کېږي په قبر کې داسې دی غال دا دې باندې علامه سیوطي رحمه الله جلالدین سیوطي صاحب یو عالم تېر شوی به خپله کتاب یې لیکلی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور او بدور السافره بل کتاب یې لیکلی، علامه ابن قیم په کتاب لیکلی الروح کنه، او دې باندې چې مهربانه امام قرطبي کتاب لیکلی التذکره. دا داسې پوښتنه ده چې دا ډېره غټه پوښتنه ده، خو مسلمان ژوندی کېږي د دې باندې زموږ ایمان دی چې حدیثو کې راځي پیغمبر د خدای وایي انسان ژوندی شي او هغې نه پوښتنه فرشتې کوي کنه چې رب دې څوک دی، دین دې څه دی، او دا ما تقول په حق هذا الرجل، دا سړي کې نبي سم روحانیت مخامخ شي چې دې باره کې څه وی کنه. نو نور ژوند چې وروسته
هغه چې دی بیا مختلفو حالاتو کې دی هغه بیا مختلف حالات دي د انبیاو بیل ژوند دی که نه داسې خلک شته چې نبي علیه السلام وایي چې زه تلمه معراج ته موسی علیه السلام یې ولې قبر کې لمونځ کوو همدا موسی علیه السلام د قبر کې لمونځ کوي هلته ورسره په دغه کې مخ کېږي په اسمانونو کې متوجه نو دا ژوند چې د دې کې ډېرې اوږده فلسفه ده خو ته یقیني ساته چې د الله پاک یؤمنون بالغیب څه معنی منګه چې دی مؤمن څه معنی مؤمن الذین یؤمنون بالغیب چې ایمان په غیب لطیف ایمان لري چې ژوندی کېږي نورې کیسې څه کوې د هغې سره سودا کې چا تجارت ورسره کې هغې پرې څه کوې بله پوښتنه شیخ صاحب ولې مسلمانان ورځ تر بلې خرابېږي له دین نه لرې کېږي او علت یې څه دی دا خو د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اسلام ناشنا شروع شوی دی غریب شروع شوی غریب دا چا نه پیژنده اول کې اسلام څنګه تکلیفي و دارنګه وروسته اسلام کې تکلیف راځي نبی اسلام به داسې شي لکه سکروټه چې په لاس کې نیسي لاس کې نیسي خو چې غورځار ایمان ده نه ځي متوجي نو دا چې دی اسلام اخر کې بیا ضعیفه کېږي او پیغمبر د خدای لا تقوم الساعة الا على شرار الناس قیامت په شرناک خلکو قایمیږي په نیکان خلکو قیامت نه راځي او لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله هغه پورې ځمکه کې قیامت هم نه راځي چې الله الله خلق موجود دي چې الله والا خلق موجود دي د الله د ویلو ذکر والا خلق موجود دي متوجي نو دا خو د پیغمبر حدیث دی او موږ تاسو د عقل تابع نه موږ د نقل تابع رسول الله موږ ته ویلي موږ د هغه تابع د خبره منو هغه سکیږي چې کوم رسول الله مبارک ویلي همدوی بله پوښتنه شیخ صاحب د ټولو اذکارو اجازه غواړو شیخ صاحب اذکار ټول ورته اجازه ده ټول اذکار دې کوي موږ تاسو ته دعاګانې کوي الله دې خوشحاله لري بله پوښتنه شیخ صاحب لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې کور کې مو تل جنګ وي ما او خاوند مې په وړه خبره هم جنګ کوو او خاوند مې هر څه چې راته وایي راباندې بد لګي وایي دا زما اختیار کې نه ده ښه جنګ وکړم وروسته بیا پښیمانه شم وایي که چېرته کومه دعا راته وښایي هر کله جناب سیرت صاحب چې موږ او ستاسې د کور نه وتل کور ته داخلېدل دا د رسول الله په طریقه شي بیا دا مشکلات نه پیښیږي دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو کور ته داخلېږئ دا دعا وایه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا چې وځئ دا دعا وایه بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله چې یو شیطان بل ته وایي کار وران شو زما اوس هدف ته نه رسېږو که نه نو دا ورونه د پیغمبر په طریقه نه دغه چې کور ته ننوځئ دا خور دا دعا وایه بسم الله الرحمن الرحیم که بله دعا نه درځي دا وایه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله شیطان بې تختي ستاسو منځ کې به لانجه نه وي بله پوښتنه شیخ صاحب دویمه پوښتنه وی اولاد مې ډېر زیل کوي سهار چې خوب نه راپاسي شپې پورې جاړي که کومه دعا راته وښایي سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم دې وکړه ته وایي پیدامۍ دي الله جل شانه به د زیل نه نجات ورکړي بله پوښتنه شیخ صاحب موږ په کور کې له 2 کلونو راهیسې ډېر جنجالونه دي خاوند مې وایي چې ستاسو د ټولو خبرې په ما باندې بدې لګېږي زه نه پوهېږم څه وکړم مخکې هر څه ښه و خو اوس نه پوهېږم چې څه وکړم کله کله مې زړه غواړي چې ځان ووژنم خو د الله جل جلاله نه ویرېږم ژوند مې شکر ښه دی خو د خاوند له چلند څخه ډېره تنګه راغلی دا بسم الله الرحمن الرحیم وایي 314 پیرې سار مانځه پسې او هغه چې ته نه کوي هغه اوبه باندې دمئ چې کې دی چې ترکارۍ کې دی چې وړو کې دی چې ورځ په ورځ به د دوه احوال بیرته په اتفاق او اتحاد او مینه بدل شي او دا نفرت په الله د منځه وباسي بله پوښتنه راغلې چې صاحب تاسو تېره برنامه کې د یا الله یا رحمان یا رحیم وظیفه ویلې وه او بله چې یا باسط یا لطیف که دې مهرباني وکړئ د دې دواړو اجازه ماته راکړئ اجازه ده ورته بخت خلاصېدو لپاره بیا چې کوم وخت کې ووایم سهار و ماښام بله پوښتنه شیخ صاحب تاسو په برنامه کې کوم ذکر اذکار ویل شوي وو د هغوی اجازه هم راته وکړئ او د حیض په حالت کې دا وظیفه کولی شم که نه د حیض په حالت کې د الله نه نشي اخیستی اړه کې کولی شي په خوله نشي اخیستی بله پوښتنه ده یو سړی هره ورځ یوازې درود شریف وایي او بل هیڅ ذکر ونه کوي او صرف دغه درود شریف صلی الله علیه وسلم وایي له 1000 ځلو څخه هم زیات نو آیا صرف دا درود شریف کافي دی او که نور ذکرونه هم وکړي نو که کولی شي کوي دی که نه شي کولی همدغه ذکر کافي دی ځکه ذکر کې درود شریف کې هم ذکر دی هم پکې درود دی ګوره صلی الله ګوره درود د الله دی د الله نوم پکې راغی که رانغی صلی الله علیه وسلم که نه نو دې کې درود هم راځي او د الله ذکر هم پکې راځي بله پوښتنه ده شیخ صاحب زما پلار د درملو تجارت کوي مخکې مو مالي وضع الحمدلله ښه وه
خو زما د پلار کاروبار ولاړ دی او ډېر زیات قرضداری شوی دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مخکې موږ د ختم اجازه وښوده، هماغه طریقه باندې ختم کوي. سل کرتې ول درود، سل کرتې اخر درود، منځ کې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ټول قرضونه به الله خلاص کړي. بله پوښتنه د وایي داسې کومه دعا شته چې زه یې ووایم او هغې سره زما د پلار ټول قرضونه خلاص شي؟ نو دعا خو تاسو ورته مهرباني وکړه او وښودله. شیخ صاحب بلې پوښتنې ته راځو که یو څوک هدیرې ته ولاړ شي او دا ووایي چې زه خیرات کوم، ثواب یې دغه هدیرې ته بخم، دا کار څنګه دی؟ دا خیرات که وشي نو دوی مړو ته دې هدیرې کې چې څومره خلک دي ټولو ته ثواب رسیږي؟ جناب سیرت صاحب ثوابونه خو ټولو مړو ته رسي. دا زموږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت. دا عقیده ده چې ثواب چې دی چې یو څوک تلاوت وکړي، استغفار ووایي، صدقه ورکړي، ثواب یې ورسوي، مړو ته وروبخي، د الله په نوم، د الله پر رضا او د هغو په اروا باندې هغو ته رسي. البته په دې کې نیت ته ډېر ضرورت دی چې د الله په نوم وشي او په دې کې شرک داخل نشي، شرکیات پکې داخل نشي. بله پوښتنه شیخ صاحب، موږ په اروپا کې ژوند کوو او خو سرګنۍ زما له خاوند سره داسې کوي چې هغې ته بعضې داسې خبرې وکړي چې بیا هغه ما سره چلند ښه نه کوي. وایي داسې یو څه راته وښایي چې دوی را سره خواږه شي. یا الله یا رحمان یا رحیم دعا موږ مخته ښودله. ماستر منځ پسې دی سل کرتې وایي خپل خر دی ذهن کې نشي، یو کس مخالف یې کله شي کسلي سترګې دې پټې کړي، یا حنانو یا حلیمو، یا حنانو یا حلیمو، دا وظیفه دې کوي. سل کرتې کوي که 313 پې دې کوي، ټول ورسره چې خواږه شي لکه عسل او شات. بله پوښتنه شیخ صاحب، هر وخت مې کوشش دغه وي چې زه به نور نیک کارونه شروع کوم، د الله تعالی امرونه به په ځان عملي کوم، خو دې کې پاتې راځم، څه باید وکړم؟ یعنې هر وخت غواړم چې له ګناهونو څخه ځان وساتم، خو راته سخته ده. نو انسان چې خپل قصد او اراده ونه کړي همیشه به ګناه کوي. انسان چې قصد او اراده نه ډوډۍ خو یې نه شي خوړلی که نه، ډوډۍ به کله خوري چې قصد او اراده دي ډوډۍ خورم او چای څکمه. نو چای څکلی شي، ډوډۍ خوړلی شي، خوب کولی شي، اندام کولی شي، چې خپل ځان سره اراده وکړي بیا به ګناه نه کوم، نو خدای به د ګناه نه بچ کړي، او که نه د ګناه پسې ورپسې نو حتما به ګناه نه کېږي. شیخ صاحب بله پوښتنه ده، خپله مې یو کال کېږي چې د یو شیخ سره مې وظیفه اخیستې د سهار او مازدیګر، دغه وظیفه کوم، یعنی د زړه وظیفه، یعنی مرید یم. اوس راته ډار او ویره ده چې زه فکر کوم چې هر حالت کې ما الله جل جلاله ویني، او کله کله ډارېږم چې مړه کېږم، له قبر نه ډېر ډارېږم، په تېرو ګناهونو ډېر پښیمانه یم، مخکې مې مرګ په خولو خو اوس مې زړه ته ورکوز شوی. اوس په دغه یقین باور لرم چې مرګ شته، دغه او ډار او ویره چې ما اخیستې ده، وایي دا د شریعت له مخې څنګه ده؟ ته خو بختور یې. پیغمبر علیه السلام څوک چې 25 کاله د شوا روز کې مرګ یادوي، دا به د قیامت کې د شیطان سره یو ځای پاسېږي. ته خو بختور یې، دا د ذکر برکت دی. بله پوښتنه شیخ صاحب، زموږ دا 2 مسافر سفر کوي، 10 ساعته کېږي، 8 ساعته سفر لا پاتې دی. د دې لپاره یو دعا راته ووایاست. موږ د هغه یاسین شریف ختم 2 وارې وویل، دا باید 2 ورځې ووایو، او که په ورځ کې 2 وارې، دا زه د حاجت لپاره اخیستی شم که یا؟ او زما د زوی درک نه دی را معلوم چې دی بیرته راځي که نه ده. زه کولی شم دا ختم واخلم، د دې لپاره شیخ صاحب چې ما ته ختم ویلی دی، زه هغه ختم ووایم، او د دې غوښتنه یم کړې چې اللهم صلی علی محمد تر اخره پورې، بیا یوې تسبیح وایم، همداسې یو درود شریف ختم چې څوک واخلي 1000 وارې یوازې اللهم وویل کېږي که نه؟ شیخ صاحب زه بخښنه غواړم، دوی دا خط داسې لیکلی دی چې بیخي د ویلو نه دی. نو بیا دغه ختمونه د سوره یاسین په اړه د دوی دا پوښتنه ده چې په ورځ کې ووایو 2 ځلې که نه؟ ښه خبره ده چې وویل شي. خدای پاک مشکلات څومره چې سړی ډېر وایي مشکلات ډېر حل کېږي، ځکه څومره چې یو شی تکرارېږي هلته اثر پیدا کوي. بله پوښتنه شیخ صاحب، یو سړی هره ورځ یوازې او یوازې درود شریف وایي او بل هېڅ ذکر ونه کړي، صرف درود شریف کفایت کوي؟ مخکې دا پوښتنه وه غالبا. صحابي د پیغمبر علیه السلام فرمایي اذن تکفي همک او یکفر ذنبک، ستا غمونه به ټول الله پاک مشکل. څوک چې همیشه درود وایي بل کار نه کوي، صرف درود شریف وایي. درود کې ذکر هم شته دی، اللهم صلی، اللهم صلی الله سره کوي، اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انو حضرت ابي بن کعب صاحب ته پیغمبر د خدای وایي
وایي که ته ټول وخت تر ته وقف کړې که نه بله. ستا ټول غمونه به الله پاک دله کفایت وکړي ټول غمونه او ګناهونه به یې ټول الله معاف کړي. بله پوښتنه شیخ صاحب اول سلامونه ویلي دي او بیا ویلي چې ډېر دعاګانې مې له قرآن او حدیث نه حفظ دي، صرف د محترم شیخ صاحب نه اجازه د ټولو دعاګانو غواړم او همچنان د ټولو ذکرونو تاسو ته د الله اجر عظیم درکړي او شیخ صاحب ته زما ډېر سلامونه ورسوئ. وعلیهم وعلیکم السلام. دومره ښه خبره ده. هغه دعاګانې چې په قرآن او سنت کې راغلي منسوس یې هغه کې ډېره سري ټولو کې دله اجازه ده او موږ هم پکې دعا کوه. شیخ صاحب بله پوښتنه ده وی که چیرې هغه د نجلۍ په ټوله کورنۍ او په خپله نجلۍ باندې جادو وشي آیا هغې کولی شي چې له دې شرابي سره واده وکړي؟ دې نجلۍ ته اوس معلومه شوې چې دا ځل هغه زما په کلي کې ګاونډی ده وایي چې زه اوس نه غواړم ورسره ژوند وکړم ځکه چې هغې ما سره دوکه کړې ده. دا نجلۍ اوس باید څه وکړي؟ هغه اوس په ستونزه کې ده. دا شرابي 55 کلن دی وایي زه 20 کلن یم. هغه لمونځ نه کوي، شرابي انسان دی. زه له هغه څخه ډېر ستړی شوی یم، مهرباني وکړئ وایي دې ستونزې حل راته ووایي چې زه هغه ته طلاق ورکړم. آیا زه طلاق ورکولی شم؟ خو طلاق نشي ورکولی، دا خو حکومت ته دلته افغانستان کې خو اسلامي امارت دی، هلته قاضیان دي، مفتیان دي، خپل شریعت دی، هلته عریضه وکړي دا به په خپله خلاص. فکر کوم دی له هېواده بهر دي. هېواده بهر یې خپله دې وکړي. خپله دا معنه چې خاوند چې دی هغې ته یې وایي ته زما سره وخت نشته راولې څومره پیسې چې دې مصرف کړي له خپله وایي دا واخله او ما ته طلاق راکړه، طلاق بالمال. بله پوښتنه شیخ صاحب او کافي اوږدم ده دا وایي چې سلامونه وایي د مفتي صاحب نه دا پوښتنه لرم تقریبا 12 کاله مخکې خاوند ته ویلی و چې دا مور دې مخ په ضعیفه کېدو ده حج ته یې ولېږه. خاوند مې ویلې ته هم ورسره لاړه شه. هغه وخت زه پاکستان کې مو خاوند مې کاناډا کې و نو ما ویلې د لیور سره خو حج ته تګ حرام دی ځکه چې نامحرم دی. نو همداسې پاتې شوم. بیا کله چې مې 2 ماشومان پیدا شو نو ښې ډېرې پیسې درلودلې ورته یې ویل راځه چې حج ته لاړ شو. ویلې نه پرېږده چې ماشومان مې لږ غټ شي بیا به لاړ شو. بیا چې طالبانو اسلامي نظام راغی هغه وخت مو نیت وکړ چې عمرې ته لاړ شو نو هغه وخت زما پاسپورټ افغاني و نو سعودي اجازه نه راکوله چې ورشو. اوس چې غواړم لاړه شم د 3 واړو ماشومانو او وړل مې په وس پوره نه دي ځکه اوس مو اقتصاد خراب دی. خاوند مې چې څومره ګټي ټولې افغانستان ته لیږي خپلو پردو ته مسجد ته همدارنګه هدیرې ته. نو اوس وی روزمره کار کوي غواړم ماشومان مې ورېرې ته پرېږدم هغه هم باید د بل ایالت نه په تیاره کې راشي چې دوی وساتي او تنها مونږ او ښځه او خاوند لاړ شو. آیا دغه ځنډول د عمرې ویدي کې خو به زما غاړه بنده نه وي؟ بل دا چې ولې هر ځل یو بهانه پیدا کېږي چې لاړ نو څه کال مونږ نیت کړی نو د ایران او سعودي جنګ روان شو. وی شیطان ډېرې وسوسې راته اچوي چې آیا زه دومره ګناهګار یم چې الله مې خپل کور ته نصیب نه کوي. وی لطفا د تېرې پوښتنې جواب هم راکړئ. د ماشومانو سره ډېره مصروفه یم په سخته درته دا میسج کوم او پلارګنۍ مشکلات مې هم ډېر زیات دي په دې اړه دعا راته راوښیئ. وایي چې په 2 قدمه عمر هم حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نه دي. تاسو هماغه وخت نه په عمره کې حساب استئ چې تاسو د عمرې نیت کړی دی. خدای پاک د عمرې مکمل ثواب لیکي. خدای مو بوزه چې کله لاړې هماغه ټول وخت چې نیت کړی هماغه ستاسو عمرې حسابېږي ځکه پیغمبر علیه السلام د مانځه باره کې وایي یو څوک جومات ته راشي او په جومات کې کښېني د انتظار د مانځه کوي. دا مانځه کې دی دا لکه مورچل کې چې ناست تاسو څه لکه مورچل کې ناست تیار او کله چې قسمت راغی هلته مو خوراک او د څښاک قسمت راغی په خپله به ځئ انشاءالله. بله پوښتنه دی یو کس د زړه نه نفرت کوم او دغه که په دعا سره له منځه ځي نو شیخ صاحب یو دعا راته وښایي. لا حول ولا قوة الا بالله د لمانځه پسې یو څلوېښت کال وایي دا ټولو مرضونو دوا ده. دا نفرت به ختم شي. بله پوښتنه شیخ صاحب د استاد حنیف صاحب نه زما اجازه واخلئ. وایي زه هر وخت د قرآن کریم ختمونه کوم او د سوره بقره یاسین ختمونه هر وخت کوم او د ټولو ختمونو اجازه راته واخلئ او دعا راته وکړئ چې د حج او عمرې او د روغ صورت او د حاجت د پوره کېدو مهرباني صاحب. ښایسته دوته اجازه ده مونږ ته دې دعا کوي او خداوند متعال د حج او عمرې ته هم بوځي. الله سره د الله په دربار کې هېڅ کمی نشته دی. بله پوښتنه شیخ صاحب زما ماشومه په 7 میاشتنۍ عمر کې نړۍ ته راغله او 2 میاشتې په ماشین کې وه تر څو ژوندۍ پاتې شي. اوس 7 کلنه ده خو خبرې نشي کولی. په کور کې هیڅ ډول کالي نه اغوندي او له ما چې مور یم پرته له بل هیڅ چا سره کېناستل راشه درشه نه کوي. اعصاب یې کمزوري دي ته 1 کیلو بادام واخلي
او بیا دې 11 دانې یا 21 دانې بادام د شپې په شیدو کې یو ګیلاس کې اچوئ او چې شپه پرې تېرېده سهار دې پوستکی ته لرې کوئ بادام دې ورکوئ او شیدو دې بوره دې پکې ورته چې خوږېږي ماشومان خوږ شي ښه څښي او د سکین چې یو کیلو بادام چې وخوري الله پاک به یې دماغ قوي کړي بیا به ډاډار هم ترې ختمي او کېدای شي ژبه ورسره ګویا نه شي. بله پوښتنه ده د خوړو له جملې څخه یوازې چپس خوري هم د دې خور پوښتنه ده او نور هېڅ ډول خواړه نه خوري یوازې اوبه څښي. ما هغه په اروپا او هند کې د ډاکټرانو لخوا معاینه کړی ده الحمدلله دماغ او عصبي سیستم په برخه کې ستونزه نه لري. همدارنګه رواني ناروغیو له متخصصینو سره هم مشوره کړې ده خو هغوی ونه شو کولی چې د هغې لپاره کومه مناسبه لار پیدا کړي. شیخ صاحب دغه دوا نسخه چې ما وخوړه بهترین نسخه ده دا د بادامو څه ده کومه دعا خو ورته نه وایي چې څه پې دم کړي یا څه وکړي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا دوا دی 11 سپېرې وي او یو شی دې پې ولدموي خوږ شی چې څکي وخوري انشاءالله الله پاک به مشکل حل کړي. بله پوښتنه شیخ صاحب سلامونه او احترامات یې تاسو ته وړاندې کړي بیا ویل چې زما یوه لور ده د وسواس تکلیف لري او خپل لاسونه ډېر وینځي خو مګر خپل ځان په میاشتو نه مینځي د اعصابو دوایي 1.5 کال کېږي چې خوري خو فایده ونه کړه او شیخ صاحب وی د کثافاتو سره مینه لري همدارنګه د مون سره خاص مینه دا نه لري مون نه کوي که په دې باندې شیاطیني که جناتي ویل دې لپاره مون څه وکړو داسې وظیفه راته وښیي چې الله یې له دې مصیبت خلاص کړي. دا د آیت کرسي شریف وکړتې وایي او په دې اوبو دې جوف کوي دا اوبه دې خپل لور ته ورکوي که غټ کاله کې که جرلۍ ورکوي انشاءالله ورځ په ورځ به شیطان د نفس نه وځي او هغه خیالات فاسده به ختم شي او الله به دین سره مینه پیدا کړي. د استغفار اجازه ته هم غوښتي. استغفار هم ورته اجازه ده. یو چا پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب دغه درود اجازه غواړم وصلی الله علی النبی الامي اجازه ده ورته وایي دی. بله پوښتنه شیخ صاحب دا ویل سلامونه یې ویلې وې زه د سورة سجده سورة دخان سورة یاسین سوره واقعه سورة الملک سورة الکهف هر شپه وایم د سورتونو باندې اوبه دم کړم او خپل ناروغ زوی ته یې ورکړم په دې سورتونو کې به شفا شته او که نه او اجازت هم لري او که نه او که اجازت لري وی غواړم تا ته اجازه ده اوس په انشاءالله برکت وګورې په خپله بلې چې څومره برکت پکې اجازه کې دی تا به خپله معلومات وشي بلې او ثوابونه خدای پاک ډېر درکوي او د قرآن شریف ټوله شفا ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین قرآن کریم کې الله پاک شفا نازل کړې ده دا غوڼ قرآن شریف شفا دی. بله پوښتنه شیخ صاحب زموږ کور کې ټول کار کوي او درآمد هم لري خو هیڅ رزق مو نه ډېرېږي او د ټولو زړونه خواشیني او یو رقم درانده دي لمونځ او عبادت هم کوو خو بدلون نه راځي زموږ په ژوند کې هر څومره هڅه چې کوو خپلو هیلو ته اکثرا نه رسیږو که یو ختم راویښه د ختم اجازه راکوي چې رزق و روزي مو ډېره شي او زړونه مو ارامه شي او خپلو هیلو ته ورسیږو ډېره لویه نیکي به دغه وظیفه دې کوي لا اله الا الله الملک الحق المبین د سهار سنت او فرض منځ کې د سل پیرې وي او قضا کوي دې نه ټول مشکلات به الله حل کړي. دوهمه پوښتنه وی زموږ یوه خورزه ده په بدو لارو یې سر دی او موږ ورسره ډېر په عذاب کې یو که تاسو یو دعا یا ختم راوښیې چې الله تعالی ورته هدایت وکړي او که چیرې د خپرونې وخت مو دی ویل چې مشخص کړي نو موږ به خپرونه وګورو کولی شئ زموږ خو د سوالونو ځوابونو خپرونه ده او هر وخت تاسو خپلې پوښتنې ځوابونه همدې کې پیدا کولی شئ. شیخ صاحب د دې د هدایت لپاره یوه کومه دعا راته وښایئ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا دعا دی 2 رکعت نفل منځ کوي اللهم ربنا چې وي ورپسې دا دعا 3 کرتې به وي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما هغه جلدی دې په ذهن کې نیسي خداوند متعال باید د بد اعمالو بند کړي او نیک اعمال ته مخ شي. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب زما قد لنډ دی داسې دعا راته وښایي چې قد مې اوږد شي. دا خو د الله تقسیم دی څوک اوږده پیدا کړي څوک لنډ پیدا کړي که نه بله او څوک منقده پیدا کړي نو دا خو د الله پاک تقسیم دی ته په دې خپل قد دا چې لنډ دی په دې باندې خوشحاله اوسه او الله نه پرې راضي اوسه. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي که شیخ صاحب د حزب البحر د لوستلو طریقې باندې لږ رڼا واچوي اگر که په حاشیه کې څه ناڅه لیکل شوي دي خو ما ترېنه مطلب افاده نه کړ. جناب شیرت چې حزب البحر شریف خو مختلفو علماو مختلفو طریقو باندې ښودلی دی او دې ساده وایه دغه اشارې مشارې پکې مه کوه ساده یې وایه که نه نو بهترینه دوا ده د حسن شاذلي رحمت الله علیه مبارک دوا ده او د ټولو مشکلاتو د حل دپاره دوا ده. بله پوښتنه د چلکاف شریف فضایل باره کې که معلومات
راکړئ شیخ صاحب چې په خپل روزمره ژوند کې شامل کو. یو ورته وایي د پیران پیسه دعا د پیران لپاره جوړه کړې وه. كفاك ربك كم يكفيك واقفة كيف كافها كمن كان من كلك تكرر ككر الكري فيك بدي تحكي مشكشكة كلك لكن كلك كفا كما بكفاك كافي كربته يا كوكب كان تحكي كوكب الفلك إذا تخبر الطريقة تخبر أوراد دي دا أوراد خپل وظیفه دا چل کامه سالوي کاپه کنه اجازه مغواړي اجازه دا ورته یو کړ دی یو در کړ دی وای بل پښتون شیخ صاحب سلامونه ویلي زما سوال دار چې صلات حاجت دوهم رکعت کې سورۃ اخلاص څو کرته ویل شي صلات حاجت کې تکرار بعض خلکو خودلې دي بعض په تکرار نشته د رکعت منځ کا او هغه چې پیغمبر علیه السلام خودلې لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولا لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. دا د والي پسې وایي خدای په حاجت پوره کوي. همداسې دوه رکعته مونځ کوي پښتو کې دی الله پاک نه سوال کوي په انګلیسي کې دی کوي الله پاک پر ژبه پوهېږي چې الله پیدا کړي نو د مشکلات به الله حل کړي. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب لیکلي دي شیخ صاحب د کوم ځای اوسېدونکی دی ځکه زه خپله د انسانان نه علاوه بعضې ځایونو ته هم احترام لرم ځکه خاوره او اوبه د پیداوار نه علاوه د انسانانو په ژوند کې هم تاثیرات لري. وایي ښکلی ننګرهار لري همیشه بهار لري بله ډک دی د ننګو د نظام کې کندهار لري دا لري کونړ لغمان عجیب خو نورستان دی دا افغانستان دی زه موږ تاسو ننګرهار یو ننګرهار همیشه بهار چا مې زنګ وواهه دا پسې ورځ اوړي کې ما څنګه ننګرهار همیشه بهار ننګرهار یو درې میاشتې بهار وایي نه دیږي بخار ننګرهار ښایسته وطن دی بخار ګرم دی. د دې ورو غوښتنه ده که شیخ صاحب ټول تقریرونه وایي که ولیکل شي نو د دې ورور مشوره ده الله تاسو اجر درکړي وروره د مشورې بس انشاءالله کوشش به کوو اوس خو به دومره وکړو چې خپرونې ثبت تاسو ته وړاندې وکړو انشاءالله که وخت پیدا شو بیا به ثبت ټول ثبت کې او د لیکلو نه خو ثبت اسانه دا مسله ده چې د یو کتاب جوړ شي که نه. او بله پوښتنه شیخ صاحب د فقه په کتابونو کې د شیخانو او صاحبانو ذکر راغلی دی که شیخ صاحب د دې نومونه واضح کړي چې دا خلفای راشدین دي او که بل څوک په بعضې کتابونو کې یاران ترجمه شوي دي بیا هم اشخاص معلوم نه دي چې دا څوک دي. یو شیخین دي جناب سیرت صاحب یو صاحبین دي یو طرفین دي. شیخین چې کله ذکر شي هغې نه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام یوسف صاحب مرادي شیخین ځکه دواړه د امام محمد صاحب استادانو ځکه ولا شیخین وایي. صاحبین چې کله ذکر شي مراد ته امام محمد صاحب او امام یوسف رحمت الله علیه مراد که دا دواړه ملګري په درس کې او دواړه د امام صاحب شاګردان دي. او طرفین چې کله ذکر شي په فقه شریفه کې نو مراد ته امام ابو حنیفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله ځکه امام محمد صاحب چې خپل پلار دغه ته بوته استاد ته خپل امام صاحب ته بوته نو ډېر حسینو ډېر ښکلی و که نه ګیرې نه وراغلې امام صاحب خو ډېر تقوادار و نو تقوا د وجې نه هغې ته مخامخ نه لیدل ورته وویلې ویل ته لاړ شه یوازې قرآن شریف زده کړه بیا راشه. امام صاحب مطلب دا و چې دا قرآن شریف زده کړي ګیره بیا راشي هغې پورې ډېر وخت پکې لګي. اووه ورځې بعد بېرته امام محمد صاحب بیا راغی امام صاحب ته ویل صاحب رالمه ویل څنګه رالې ویل تا ما ویل قرآن شریف زده کړه ویل زده مې کړه دومره حافظه الله ورکړې وه چې اووه ورځو کې غونډ قرآن شریف زده کړی و که نه. یو چا د امام محمد صاحب کتاب ولیده دا امام محمد صاحب خپل کتابونه دي سیاري خسته کبیر او سیاري کبیر او مبسوط او زیادات او که نه شپږ کتاب لري قوي. نو هغې چې دا کتاب ولیده نو ویل چې ویل دا ستاسو د وړوکي محمد کتاب دی دا غټ محمد کتاب چې قرآن شریف دا بس رقم کتاب وي که نه. نو دا چې کله امام صاحب بیا ځان ته بې طرف کې کېنو یو طرف کې به یې کېنو چې ده ته مخامخ نه کېناسته چې د هغه سترګې تقوادار امام صاحب چې سترګو نظر یې په امام محمد صاحب باندې لګي ځکه طرف کې به یې کېنو ځکه طرفین وایي. شیخین څوک شو امام صاحب او امام یوسف صاحب. صاحبین څوک شو امام یوسف صاحب امام محمد صاحب رحمت الله علیه او طرفین څوک شو امام صاحب ابو حنیفه صاحب امام محمد صاحب. بله پوښتنه ده شیخ صاحب چې تاسو د سوره یاسین په باره کې
وی شیخ صاحب د حاجت د رفع کولو لپاره طریقه ښودلې وه، وی اجازه یې غواړم. اجازه ده ورته. دا وایي چې زما پوښتنه ده چې کله د مازدیګر لمونځ وخت داخل شي نو مخکې له دې چې زه د مازدیګر لمونځ کوم لومړی 2 رکعته نفل کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ثواب بخم او د ماښام لمونځ ادا کولو پسې 2 رکعته نفل کوم ثواب یې خپل خاوند پسې بخم. وی آیا دا دواړه طریقې صحیح دي او ثواب نبی علیه السلام او زما خاوند ته رسیږي؟ بالکل رسي. ښایسته طریقې دي. بلې پوښتنې ته ورځو. السلام علیکم ورحمت الله. وی مور مې د ګردو تکلیف لري شیخ صاحب، بدن یې پړسیږي، دماغو تکلیف هم لري، بدن یې کمزوری کوي، غورځېږي، د ملا او پښې درد هم لري. وی دعا ورته وکړئ او شیخ صاحب د دې دپاره کوم دم راته وښایئ چې زه یې دموم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. دا آیات دی وایي وإن من الحجارة لما يتفجر منه 333 پیری. دا دی وایي اوبه دې پې دموي روزانه، اوبه دې دا روزانه دا والدې ته ورکوي. د ګودر ټول تکلیفونه یې ختمېږي، که دې نه ډېر تکلیف وي بیا دې همدا آیات 555 کرته وایي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. که دې نه پسې ډېر تکلیف وي، بیخي د ګردو تکلیف ډېري، نو دغه آیات صرف همدغه آیات چې دی وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، دا به 1100 او 11 پیرې وایي. 1111 پیرې او به دې پې دموي د ګردو ټول تکلیفونه به الله پاک کړي، ټول تکلیفونه. او بل یو دا به ماته یوناني دوا اینجن ده، څوک له هنګ وایي، څوک له انګوزه وایي، څوک له اینجه وایي. اینجن ده دا د خود دانې په اندازه، نو خود دانه سره دومره اندازه دی. یو ګیلاس اوبه ګرموي، جوش اوبه دې کې دی چې یو ساعت تېر شي دا خپله حل کېږي په دې کې، یا په کاشوغه حل کړي په ناره دې څکي سهار او ماښام. عصبي تکلیف والا چې دا ګردې حرکت بیرته په حرکت راولي. بله پوښتنه دا وایي چې زما مور اجازه غواړي د ذکر کولو. وی الله الصمد، یا الله یا رحمان یا رحیم، استغفر الله و اتوب الیه، درود شریف. د دې اجازه د مولوي صاحب زما مور ته راکړي. د دې مورجان ته اجازه ده، الله پاک توفیق ورکړي چې ما او تا هم پکې دعا نه هېر نه کړي. بل وایي چې زما مور یو مشکل درلوده، ویلي چې زه که ژوندی یم او توان ولرم زه به هر کال 3 روژې نیسم. وی هغه مشکل حل شو، کوم مشکل دپاره چې نظر شم. اوس ورته خلک وایي چې یو کال دې ونیوله بالا یې مه نیسه. وی څه وکړي؟ دغه هر کال ونیسي که نه؟ که نظر عمرې منلی خو الکات لې نیسي، او که نظر عمرې نه منلی خو نظر ختم دی خلاص. مور مې د حج ارمان ډېر لري، داسې کوم ذکر وکړي چې الله یې قسمت وکړي. درود شریف د 1000 پیرې روزانه وایي، 500 کرتې قضا کوي دی نه، حتما به رسول الله مبارک خپل روضې ته وغواړي، الله پاک به خپل کور ته وغواړي. بله پوښتنه دا زما مور د سهار مانځه نه بعد آیت کرسي وایي تر اشراق وخت پورې بې شماره وایي، هم وایي اجازه غواړي، هم وایي د آیت کرسي دغه تعداد چې دا وایي دا ضرور دی که نه؟ تعداد ډېر ضرور دی. د جناب شرف صاحب اجازه ده ورته آیت کرسي شریف کې 50 کرت دی وایي. یو د آیت کرسي کلمات دي، یوې حروف دي نه، نو د آیت کرسي کلمات چې دي 50 دي، دا د 50 پیرې وایي، او یا د 100 او 90 پیرې وایي، 100 او 90 پیرې دې کې خپل راځي کنه د حروفو کې، او یا د 313 پیرې وایي، دې نه د زیاته او کمه نه وایي ځکه به پې بوج راځي. بله پوښتنه شیخ صاحب، زه پیغله یم، بیخي رشته وی نه راځي، څوک چې راشي هغه هم پښیمانه شي. وی داسې کوم عیب او نقص هم نه لرم، خو خلک راته وایي چې بخت یې تړلی دی، هر څه ذکر چې کوم دم کوم هېڅ فایده نه کوي، خیرات کوم، دا 5 کاله کېږي، بیخي دا مشکل راته سخت دی. وی زه د شیخ صاحب نه غوښتنه کوم چې داسې دعا راته وکړي. دوی خو د تعویض غوښتنه هم کړې، نو تعویض خو مشکل دی چې ورته ورسېږي. کله کله وی د خودکشي فکر هم راته راځي. شیخ صاحب څه وکړم؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا د هر ماسټر مانځه پسې 111 پیرې وایي، د جمعې په شپه دې همدا دعا 1000 پیرې وایي، اول او اخر دې درود شریف 11 پیرې وایي، 3 میاشتې دا وظیفه وکړي، خداوند متعال به ښایسته خاوند ورته ونصیب کړي. بله پوښتنه دا وی د شیخ صاحب حنیف سره غالبا ماته لیکلي ده چې ستا په واسطه زه غواړم چې بعضې وظایفو چې زه کوم هغه راته اجازه راکړي. بس اوس دغه دی، زه واسطه یم او شیخ صاحب مخامخ ناست دی. ورته اجازه ده بیخي. شیخ صاحب راځو بلې پوښتنې ته، لکه هر سهار او ماښام مانځه نه وروسته
اول یو قرأت الحمدلله شریف، بیا آیات الکرسی، بیا سورة البقره اخرنی دو آیتونه، بیا سورة عمران، او بل قل اللهم مالک الملک وایم، بیا سورة مؤمن اولنی درې آیتونه لولم، بیا اعوذ بالله تر سمیع العلیم پورې 4 پیرې او 5 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ورسره وایم، بیا سورة حشر اخري 3 آیاتونه وایم، بیا سورة کوثر 15 ځله وایم، بیا سورة اخلاص 20 کرته وایم، بیا سورة فلق 3 ځلې وایم، بیا سورة الناس 3 ځلې وایم، بیا سورة یاسین او دخان یو ځله هر سهار او ماښام منځنه وروسته 15 کرته درود شریف، بیا ورپسې 2 کرته سورة توبه اخرنی آیاتونه. خو شیخ صاحب دغه وظایف څنګه دي؟ ښایسته وظایف دي، ټول قرآن کریم وظایف دي، ښایسته وظایف دي وایي دي، او موږ له دعا کې اجازه ده ورته دې کې اجازه ده ورته. بله پوښتنه زما مور یو پوښتنه لري له شیخ صاحب نه، هغه یوه برنامه کې ویلي وو چې څوک 100 ځلې درود شریف ووایي او بیا ورپسې دا دعا ووایي، ده خو ویل چې زه یې عکس درته لیږم، 1500 ځلې دا دعا ووایي او وروسته ورپسې 100 ځلې درود شریف ووایي، 40 ورځې مسلسل نو رب العالمین به ټول مشکلات حل کړي. او پوښتنه مې دا ده چې دا دعا هره ورځ نشم ویلی، ځکه واړه ماشومان لرم، د کور کارونه لرم، زه کولی شم چې دا دعا په څو ورځو کې ووایم؟ که د شیخ صاحب څخه دا سوال ماته وکړي چې یا همدغه کې وقفې راولم او که نه کومه بله لنډه دعا؟ کفایت کوي، 100 کرتې ورځ دې وایي، 500 چې نه شي 100 کرتې وایي، خلاص اوله وخت ته درود شریف بیا 11 پرې وایي، کفایت کوي. بله پوښتنه مې دا وه چې تېره خپرونه کې مولوي صاحب وظیفه ورکړې وه چې د عمرې لپاره د سوره فتح 20 آیات د جمعې ورځې ویل، آیا دا وظیفه موږ د بل مشکل لپاره هم کولی شو که نه؟ دا هر چې لپاره خپله دوا ده، دا د عمرې ده او د حج د تګ دپاره دوا ده. بله پوښتنه وی له ډېر پخوا وخت څخه ذکر کوم، نور عبادتونه هم کوم شیخ صاحب، خو زموږ مشکلات نه حلېږي، نو بیا فکر کوم چې دا په دې خاطر وي چې زه اجازه نه لرم که مولوي صاحب ماته د ټولو ذکرونو او نیکو نورو اعمالو اجازه راکړي تر څو یې ژر اثر ووینم او یو وظیفه راته ووایي چې ټول مشکلات مو حل شي. وظیفې چې ته کومې کوې ټول په تعالی اجازه ده، انشاءالله اوس بیا سره به خپله وګوري چې اجازه کې څومره برکات دي. پوښتنه وی سلامونه تاسو ته سیرت صاحب او مولوي صاحب ته، زه له مولوي صاحب څخه هیله کوم چې ماته یو داسې وظیفه راکړي چې د هغه په برکت الله جل جلاله ماته د ژبه ژر زده کړي. حتما دی خارج کې دي، ژبه یې نه زده کېږي، ډېر کوشش کوم خو نه زده کېږي، د ژبې زده کول ډېر لګښت لري او زه د لګښت ورکولو توان نه لرم. دلته که په ژبه نه پوهېږي ژوند ستونزمن دی شیخ صاحب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سهار مانځه پسې 11 پرې وایي، بیا دې لاس کې داسې چپ کوي، داسې بیا دې په خپله سینه کش کوي، بیا دې خپل ګریوان کې داسې چپ کوي، نو الله پاک به سینه پراخه کړي او هره ژبه به خدای ورته یاده کړي. بله پوښتنه دا شیخ صاحب، نو دوی یو داسې یو ذکر راته وکړي چې الله تعالی مې دعا مستجابه کړي او د ټولو وظایفو اجازت غواړم، ستاسو د جواب په تمه. نو ټول وظایف هغه سنت وظایف چې هغه د سنت قرآن او سنت سره برابر دي، هغې کې ولا اجازه ده، او هغه چې د قرآن او سنت نه مخالف وي هغې کې خو اجازه چې موږ نه خپله کوو نه بل ته ښیو. بله پوښتنه شیخ صاحب، که یو انسان د سهار لمونځ کور کې وي ادا کړي او بیا ذکر کوي تر لمر ختو او له هغه وروسته د اشراق لمونځ وکړي، دا صحیح ده؟ ځکه لمونځ یې په جمع نه دی کړی. مشکل نشته. بله پوښتنه، موږ په عربستان کې د شپې تر 12 بجو په کار کې یو شیخ صاحب، آیا د دې تهجد لمونځ کولی شو او که د تهجد لپاره خوب څخه راپورته کېدل ضروري دي؟ همدغه وخت کې کوئ، مشکل نشته. شیخ صاحب بله پوښتنه ده، څوک چې موسیقي اوري او خوند یا تفریح لپاره یې اوري، آیا په دې انسان کافر کېږي؟ یو عالم ویل چې له موسیقۍ خوند اخیستل کفر دی. دا حدیث شته دی، خو دا حدیث ډېر ضعیفه دی. والتلذذ علیه کفر، که نه؟ الملاهی حرام والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر. کفر نه منل ناشکري ده، دا چې په سړی پاره شي باندې کافر کېږي، کفر د شي اسانه شی نه دی. بله پوښتنه شیخ صاحب، په داسې حال کې ګناه کول چې یوازې وي، البته هر انسان څخه چې ګناه کېږي پټ او یوازیتوب کې ورڅخه کېږي، ښکاره خو وایي څوک نه کوي. وایي حدیث شریف کې راځي د دې انسان به الله پاک ټول عملونه په قیامت کې رد کړي. که په دې هکله معلومات راکړئ او یا له ګناه وروسته استغفار ویل نیک عمل کول باندې خالق تعالی هغه ګناه معاف کوي که نه؟ استغفار چې وایي ټول ګناهونه خدای پاک معاف کوي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا استغفار دی وایي خداوند متعال ټول ګناهونه معاف کوي. الله پاک داسې نه دی، الله پاک خو داسې نه دی چې هغه خو پرده پوښ دی، نوم یې ستار دی،
ستار دا معنا چې خلکو باندې پرده شي. نو که خلکو له ظاهر کې خو به ستار نشو د الله ستاره د منځ وړي انا او باج حدیث چې هغه ډېر ضعیف وي قوي حدیث نه یغه بعض ملایان د شی جوړ کی چې سم قوي حدیث تنه جوړ کی ونه شي او مغول مسلمان به کافر کی او کنه الله پاک چې دی رحمان دی رحیم دی کریم دی غفار دی غفور دی دی رحمت دا خلق بعض خلق چې دي د الله رحمت دومره تنگ کی متوجي لکه خپل کوټه څنګه ده په معمولی غلطي سره کافر کړي نه ده څنګه ده خداوند متعال چې دی انسان چې ګناه کوي خود خلکو نه پټه کوي بله اپ دې عقیده چې الله می ګوري او الله پاک به وی فرمای حدیث کې راځي چې خداوند متعال څوک انسان نه کله معافي وغواړي بخشش ونه وغواړي استغفار ورته وي نو انسان وایي چې دغه بنده تاسو ګواهانه شي ملائکو چې دا بنده زه ما باندې یقین شي او رب مشتره چې په ګناه مې نسی او معافي کوي که معافي ته نه غواړم نه معافي ما معاف کړ بله سبحان الله. بله پوښتنه شیخ صاحب بعض ذکرونه علما کرام د وظیفې په صفت خلکو ته ښیي مثلا استغفار شریف یا درود شریف 314 ځله وایه یا دا په یو ځل 314 که داسې کولی شي په ورځ کې پوره مثلا سهار وي به ماسپښین یعنی په ټوله ورځ کې که 314 ځلې ووایي مشکل نشته. ښه بله پوښتنه زه 280 ګرامه طلا لرم شیخ صاحب او قیمت یې 20 لکه افغانۍ کېږي وایي زه د کور ښځه یم وظیفه نه لرم او د دې طلا زکات نشم ورکولی او زما خاون هم د دې زکات نه ورکوي او که زه هر کال دا لږه لږه خرڅه کړم نو په طلا کې په زکات کې ختم شي نو څه باید وکړم؟ طلا ساتل خو نو زکات در باندې لازم دی ځکه د طلا خو او لږ هم نه ده د په وینا په شل مثقالو کې نیم مثقال دی هغه زرګران له پښتنو کې نیم مثقال څومره کېږي او دا دې څومره زکات کېږي متوجي او پیسې چې ورنه کې نو ساتلې د ګناهګارۍ که نه په غاړه هم نه چې دغه کې دی. بله پوښتنه شیخ صاحب زه هره ورځ 300 دفعې لا اله الا الله وایم ورپسې 100 ځلې وصلی الله علی النبي الامي وایم ورپسې 500 ځلې لا حول ولا قوة الا بالله وایم ورپسې 100 ځلې درود شریف وایم ورپسې 314 ځلې استغفر الله واتوب الیه پورې وایم. تاسو نه دا هیله کوم چې مولانا صاحب ته ووایي چې ماته اجازه راکړي. خداوند متعال توفیق درکړي تاسو ته اجازه ده موږ هم پکې دعا کوو موږ هم دعا نه هېر نه کوي. بله پوښتنه شیخ صاحب زه د سهار لمونځ په هر رکعت کې 3 ځلې اخلاص سوره وایم وایي دا صحیح دی ثواب یې ډېر دی؟ سر مانځه کې د سهار په مانځه کې نه په نفلو کې تکرار د صورت نه وایي دا مکروه کېږي په فرضو کې په فرضو کې نه ویل کېږي. ښه بله پوښتنه ده وایي موږ ستاسو برنامې همیشه ګورو تاسې که کوم ختم څه شی ووایي هغه وایي زما مور کوي یعنې عمل پې کوي نو تاسو په بله برنامه کې ویلو چې باید اجازه واخلو نو تاسې موږ ته د شیخ صاحب نه اجازه واخلئ د هر قسم ختم شیخ صاحب دوی د اجازې غوښتنه کړې اجازه ده ورته اجازه ده خو وظیفې دومره کوي چې بیا همیشه کولی شي داسې نه چې پې بوج راشي. امان الله 2 پوښتنې کړي له چین څخه شیخ صاحب دا وایي لومړۍ پوښتنه مې دا چې موږ ولې د پیغمبرانو او خدای جل جلاله نه د نږدې بندګانو کیسې او واقعې اورو او بیانوي لکه د موسی علیه السلام قصه د یوسف علیه السلام د یونس علیه السلام او نورې کیسې آیا کومه مرسته او ناممکن کار کې چې دوی نه الله جل جلاله ممکن کړي او کومې دعاګانې چې دوی ویلي نو که هغه موږ ووایو نو موږ سره هم همداسې مرسته او په سختیو کې نجات راکوي یا که یوازې د نورو عامو کسانو په څیر د دوی له تاریخ څخه ځان خبر؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله فرمایي انبیاو کیسې موږ ته قرآن کې رالیږلي لنثبت به فؤادک چې ستا زړه پرې مضبوطه کړو چې کیسه ته واورې چې داسې پیغمبران باندې تکلیفونه تېر شوي دي دا دعاګانې غوښتې دي که نه الله نه الله له عاجزي کړې تواضع کړې پیغمبر دی خدای له عاجزي کوي خدای خو نه دی که نه پیغمبر دی نو ته هم هغه دعاګانې وایه الله له عاجزي کوه ستا مشکل هم الله پاک حل کوي. سبحان الله. بله پوښتنه ده په یوټیوب کې مې یو ویډیو لیدله شیخ صاحب چې یو کس د بل څخه پوښتنه کوله چې له 2 څخه یو انتخاب کا دین یا انسانیت نو جواب ورکوونکی دکتور او د پوهنتون استاد هم نو هغه انسانیت انتخاب او اولویت ورکه آیا انسانیت له دین بهتره دی؟ انسان هغه کامل انسان دی چې دین ولري چې دین ولري هغه د خر نه بدتر دی اولئک کالانعام بل هم اضل. الله وایي چې انسانیت پکې نه دین پکې نه دا په شان د چارپیانو دی بلکې دونه پسې بدتر دي. نو چې انسان شو په خپل انسان هغه انسان دی چې الانسان خلق الانسان علمه البیان مراد مسلمان انسان دی نه کافر.
بله پوښتنه شیخ صاحب په شیخ صاحب مې سلامونه کوه الله تاسو دواړو ته په دنیا او آخرت کې کامیابي در نصیب کړي. وایي شیخ صاحب څخه غوښتنه کوم چې تر اوسه یې څومره دعاګانې او وظیفې ختمونه او ذکرونه ښودلي او یا یې له دې نه وروسته ښایي په هغې ټولو کې موږ مسلمانانو ته اجازه راکړي. ټول ته اجازه ده، الله دې توفیق ورکړي. بله پوښتنه راغلې وه، لومړۍ پوښتنه وه زما خویندې د الله جل جلاله د 9 نوي نومونو ختم کوي چې یو نوم په ورځ کې 10,000 ځله وایي. که د دې اجازه شیخ صاحب زما خویندو ته او ما ته وکړي او دا ختم وي څنګه دی؟ که چېرته یو ورځ قصدن یا عمدن پرېږدي کوم مشکل خو نه لري، او که چېرته له 10,000 کم یا زیات شي کوم مشکل خو به نه وي؟ نه مشکل نشته انشاءالله. دا خو مستحبات دي، مستحباتو کې خلق فرایضونه قضا کوي، مستحبات کې څنګه فرض قضاوي وشي مشکل نشته او وای دي دې کې ډېر برکات دي. دویمه پوښتنه وه شیخ صاحب زموږ کورنۍ ته د قرآن کریم د ټولو سورتونو د ختم اجازت وکړي او داسې دواړه ته وښیي چې کله توبه وباسو نو په خپله توبه باندې وی کلک پاتې شو. سبحان الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه. ټکي د ورسره زیاتوي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه. درېیمه پوښتنه وه د یا وهابو ذکر کول په دې طریقه چې شنبه 1000 ځله وویل شي، بله ورځ 2000 ځله، ترجمې 2000 ځله ویل کېږي. وایي دا د حاجت لپاره څنګه دی شیخ صاحب او اجازت یې غواړو؟ د الله مشکلات د الله په نومونو باندې کې حل کېږي. یا وهابو سلیمان علیه السلام وایي انک انت الوهاب، رب ته بخونکی خداوند هر څه ورکړه. دا د عقیدې د انسان پورې تعلق لري چې څومره د انسان عقیده مضبوطه او قوي هماغسې معامله الله ورسره کوي او اجازه ورته شته. بله پوښتنه شیخ صاحب څه موده وړاندې مې د ځان سره حفظ شروع کړه او څومره چې مې حفظ کړی هغه مې په یاد دی، خو اوس چې حالت ته ګورم هېڅ وخت نه پیدا کوم چې دوام ورکړم، ځکه درسونه مسؤلیتونه ډېرېږي، ډارېږم، وایم هسې نه چې یاد یې کړم بیا رانه هیر شي. دا یو ځل مې شروع کړه اوس رانه پاتې کېږي، دا ګناه لري که نه؟ بیا دوام ورکړم. البته د سوره بقره تقریبا 14 آیتونه مې حفظ کړي. اما چې حفظ کړي هماغه قویات کا او نور چې به د هیر شي بیا ډېره غټه ګناه لري، ګناه کبیره ده. د قرآن شریف نه هېرول ګناه کبیره ده. نو هغه چې کوم زیات کړي هغه وایه، نور قرآن شریف همداسې وایه، مې قضا کوه. بله پوښتنه وه په وړو او عادي شیانو شیخ صاحب ژړا راځي، په ځانګړې توګه کله چې د وطن د حالاتو خبرېږي یا داسې یوه د خفګان ویډیو وګورم هم ژړا راځي. معمولا مې د ځان په اړه د نورو خبرې اورم، وایي چې بې ځایه مهربانه ده یا وایي هسې ځان ښیي او داسې نورې خبرې، بیا نو ټوله ورځ خفه وم. آیا دغه ډېره مهرباني چې ده وایي دا خو به کوم جرم نه وي شیخ صاحب؟ دا خو د زړه رحمدلي ده. مسلمان پړه کې الله دا دیدار چا پړه کې نه دي، د خلکو خبرو ته مه ګوره. بله پوښتنه ده کله ناکله مې هسې زړه ډېر تنګ شي شیخ صاحب، ځان سره وایم چې کاش وچ وي چې ترې بېغمه شم، ډېر درد کوي خو په دلیل هم نه پوهېږم. که شیخ صاحب کومه دعا ورسره لا حول ولا قوة الا بالله ارمان زه پسې یو څه لږ ګشتې وایه دا ټول مشکلات به الله حل کړي. به د خوشحال لکه ګلونه او باغونه باغچو کې چې ګرځي. بله پوښتنه شیخ صاحب ما د الله جل جلاله د نومونو ختم شروع کړی، فقط 15 نومونه پاتې دي. شیخ صاحب نه مې غوښتنه چې اجازه راکړي دا د دې ختم او نورو ختمونو اجازه هم راکړي چې ټول ختمونه په اجازې سره وکړم. ټول ورته اجازه ده. خداوند متعال توفیق ورکړي، الله دې نه خرابوي، الله دې مشکلات هم حل کړي. ډېره مننه شیخ صاحب، الله دې تاسو خوشحاله، قدرمن او عزتمن لري. الله دې تاسو قدرمن لري، خوشحاله. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ، سره د دې چې څه پوښتنې پاتې م دي، خو انشاءالله که ژوند باقي و څه د نور لیدونکو پوښتنې م راځي، ستاسو د چا پوښتنې پاتې وي موږ نه انشاءالله نه پاتې کېږي. په راتلونکي خپرونه کې حتما ستاسو پوښتنې ځای لري او انشاءالله ځواب به تر تاسو در رسیږي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او قدرمن اوسئ.